صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. مخکې تیر سو چې د دوی په ډېرو پټو مشورو کې خیر نسته، الله تعالی یې نه خوښوي. الله تعالی وایي لا يحب الله الجهر بالسوء. الله تعالی نه خوښوي ښکاره ویل د بدې خبرې، لکه په پټه یې څه نه خوښوي. نجوا پټې مشورې، پټې چې غلط یو بدې خبرې وي او پټې مشورې کوي، پټې خبرې کوي، هم الله نه خوښوي. او لکه هغه چې نه خوښوي لا يحب الله الجهر بالسوء، نه خوښوي الله تعالی ښکاره ویل د بدې خبرې، الا من ظلم، مگر که ده باندې ظلم سوی و، بیا هغه خبرې کولی شي. د دې دوه مطلبه ذکر کړي. یا خو دا د یو چا بد ویل، د یو چا غیبت کول، په مجلس کې پسې شا خبرې پسې کول، یا مخامخ بد و رد ویل یو چاته، دا خو ټول الله نه خوښوي. خو یو سړی د مظلوم ده، د چا لخوا نه ظلم پې سوی ده، دی قاضي ته دا خبره وکړي چې په ما باندې ظلم کړی ده، ته فیصله د حق راوکړه. نو که هلته د ده کوم حال وایي، د ده هغه ظلم بیانوي، دا پروا نه لري، دا د ده خپل حق د حق وصول کوي. دغسې د اسې مجلسونو غیبتونو دا شاندې نه کوي. او که ظلم پې سوی و، بیا پروا نه لري، د دې لپاره اجازه شته چې خپل عرض وکړي قاضي ته. دوه مطلب، الله تعالی ښکاره ویل د بدې خبرې هغه نه خوښوي. څوک چاته کنځا کوي، په چوپاش وایي، بد ورد ورته وایي، دا خو الله تعالی نه خوښوي. مګر که چا باندې ظلم سوی و، هغه خپل انتقام یې اخیسته، دومره ورته روا ده. چاته یو بده خبره وکړه، کنځا یې ورته وکړه، دومره جواب بیرته ورکوی سي لکه هغه ده چې څه درته ویلي، زیات نه. حدیث مبارک کې راځي چې څوک چاته بده خبره وکړي، نو ګناه په هغه اول ویونکي باندې ده. دا بل چې یوه خبره ورته وکړه، په دغه خدای پاک نه نیسي، خپل انتقام یې واخیست. خو که ده زیاته خبر پسې ورته وکړه، دوه کنځاوې ورته وکړې، یا یې هغه ده ته کنځا کړې ده، ده یې مور و پلار ته کنځا پسې کوله، نیکه ته یې کنځا پسې کوله، قوم ته یې کنځا کوله، بیا خو د ده له خوا نه زیاتی سو، بیا ده هم په ګناه کې شریک ده. لکه اول چې چا کنځا کړې ده، هغه خو ګناهګار ده، ده هم بیا ګناه کې ور شریک سو. او که صرف همغه یوه خبره ور وګرځوله، بیا په دغه باندې الله تعالی نه نیسي. دغومره انتقام اخیستل الله تعالی ورته روا کړي دي، او ګناه یې په هغه اول کنځا کوونکي باندې راځي. خو عفو ښه شی ده، چې هغه بده خبر درته وکړي، ته ښه خبر ورته وکړي. ادفع بالتي هي احسن، په ښه خوی باندې دفع کړه. ځکه دغه پیغمبري خوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا څومره بد کول، د به ښه ورسره کول. بدی په بدی نه دفع کوله،
بدی په نیکي دفع کوله دغه نیک اخلاق دي. دا چې سړی وکړي وعفو عمن ظلمک، چا چې ظلم وکړه ته عفو وکړه، واحسن الی من اساء الیک، چا چې بد وکړه ته ښه ورسره وکړه. دغه پیغمبري اخلاق ښه اخلاق خو دغه دي. ولې هلته تا ته خو د غومره انتقام خدای پاک راوکړی ده، خو کله شیطان په سړي باندې باعث سي، نفس په سړي باندې باعث سي، بیا به تا نه زیاتی وسي، جنګ و جدل ته به خبره لاړ شي، ډېرې کنځاوې به ورته وکړي، مور او پلار یې په ځان خبر نه دي، هغو ته به دې کنځا کړي، د هغو جواب به بیا ته څه وایې، بیا خو ته هم په ګناه کې شریک سوې. لا یحب الله الجهر، الله تعالی نه خوښوي په زوره بسوء من القول، په بده خبر باندې، الا من ظلم، ښکاره کول په بده خبر الله تعالی نه خوښوي، مګر که ظلم ورباندې سوی دی خپل عرض کوي قاضي ته، بیا پروا نه لري، یا انتقام اخلي خو عین خبر ورګرځي. وکان الله سمیعا، د الله تعالی اوریدونکی، عالما عالم ده. الله تعالی دا د مظلوم خبرم اوري چې د باندې مظلومیت سوی ده، او عالم ته د ظالم په ظلم باندې چې ګوره ای ظالم چې ته کوم ظلم کوي تا ته به الله جزا درکړي. ان تبدو خیرا که تاسې ښکاره کوئ خیر، او تخفوه که پټوئ، او تعفو عن سوء یا عفو کوئ د یو بدۍ نه، فان الله کان عفوا قدیرا، بېشکه د الله تعالی عفو کوونکی او قادر ذات ده. تخلقوا باخلاق الله، الله تعالی د قدرت سره عفو درته کوي. ګوره خو تم د الله بنده یې، هغه د الله تعالی طریقه ونیسه، قدرت یې پرې رسېږي چې جواب ورکړي، جنجال ورسره وکړي، جنګ ورسره وکړي، خو ته د هغه سره عفو وکړه. دغه بیا ښه صفت ده د انسان لپاره. دا تحریض و تیزي د هغه چا ته چې د باندې ظلم سوی، چې خیر د تا باندې ظلم وسه ته عفو وکړه، په عفو کې تا دپاره لوی خیر ده، ځکه الله تعالی عفو و قدیر ده، هم قدرت لري چې بېرته جزا ورکړي، بیا هم عفو ورته کوي. افک واقعه کې څومره بیا د بې منافقینو وکړه. او ابوبکر صدیق رضی الله مبارک یو ترزی و، د هغه سره به ډېر کومکونه کول، خو چې کله دا واقعه پیښه سو، په دې واقعه کې دی هم راغی حضرت مصطح د بشریت په تقاضا باندې، نو ده قسم وکړ چې زه به بیا تا سره ښه ونه کړم، ځکه هلته د الله دې طرف نه د حضرت عایشې صدیقې عفیفي رضی الله تعالی عنها فقیه الامه، زموږ تاسو ټوله مور مبارکه، دې پاکي الله په آیتو په قرآن عظیم شان ثابته کړه. او بکر صدیق صاحب پوه شو چې ته نو دومره بېادبي دې وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام او د ما لور دی چې تا دا خبره وکړه، نو قسم یې وکړه زه به د سره بیا کومکونه ونه کړم. ډېر عجب د عبرت خبره ده. الله تعالی آیتونه نازل کړه چې چښتنان د بهتري او د مالداري، او بکر صدیق صاحب مبارک بهتریم ترې ثابتېږي، او د ده مالداریم د ته الله تعالی معلوم ورکړی و. هغه د دا قسم نه کوي چې خپلو خپلوانو سره به دی کومک نه کوي. تاسې نه خوښوئ چې الله تعالی تاسو ته بښنه وکړي؟ څه معنا؟ تاسې نه څومره زیاتی کېږي، دا بندګان نه موږ تاسې نه څومره زیاتی کېږي. که یو ورځ ځان ته متوجه سو له سهاره تر بېګا ځان چې قلم راواخلو، څومره زیاتی د انسان نه کېږي. یو پلار زوی ته ورته ویلي چې له سهاره تر بېګا چې څه کوې دا به ټول ماته بیانوې. دا یوه ورځ قلم راواخیست په کتابچه کې لیکي، سبا یې راواخیست، اخر پلار ته وایي چې پلاره دا خو ډېره سخته ده، زه له سهاره تر بېګا به هره خبر و هر قول عمل زه تا ته لیکم. وایي ډېره سخته ده، وایي خالي په دغه ځای مې پوه کولی چې ګوره داسې قلم در پسې د هره خبره قول عمل دې در پسې لیکل کېږي. ګوره دغه ځای ته متوجه سه. نو که موږ ځان ته متوجه سو د موږ نه څومره زیاتی کېږي، خو الله څومره کریم ذات، څومره رحیم ذات، څومره ستار ذات، څومره د موږ تاسې عیبونه راپټوي، څومره د بندګانو حال پټوي، چاته نه رسوا کوي. نو تاسې نه خوښوئ چې الله تاسې ته بښنه وکړي؟ ابوبکر صدیق صاحب مبارک داسې عامل و په قرآن عظیم شان باندې، وایي بلا ولې نه زه دا خوښوم چې الله ته موږ ته بښنه وکړي، چې هغه کوم کومک یې مخکې ورسره کوو هغه کومکونه یې ورسره شروع، هېڅ تغیر هم پکې راونهوست. چې په دین عمل کې بیا داسې عمل شی پې وکړي چې تا هر څومره نفسي خواهشات درته وایي چې بس ته بښنه مه کوه، او تا سره ظلم سوی، تا سره زیاتی سوی، ولې ما سره څه وکړه، ولې ما سره څه وکړه، ولې تا له خدای سره څه کړي. که یو ور د الله تعالی په یوه ګناه ونیسي خو جهنم ته به ولاړ سي. خو الله عفو قدیر ده، عفو کوونکی هم ده سره له قدرته.
خیر ده که تا سره ظلم سوی ښه خوی دا ده چې ته ورتېر سه هغه د ظلم نه الله تعالی به تا ته عفو وکړي. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، دا د اهل کتاب الله تعالی منم، نعوذ بالله رسول نه منم. بعضې منو بعضې نه منو. په مابین د اسلام او د کفر کې درېیمه لار دوی خوښوي، هغه غوره کوي. درېیمه لار نسته، دوه لارې دي، یو اسلام ده بل کفر ده. داسې نشي کېدی چې په خپل طبیعت باندې بعضې پیغمبران منه او بعضې مه منه. لکه اوس ډېر اسلام ملکونه په دغه کې واقع دي. منځلاره اسلام چې د کفر لحاظ هم کې ساتل سوی، د هغو قوانین هم پکې اجرا وي، د اسلام قوانین او د دغه لحاظ هم کې ساتل. الله وایي درېیمه لاره نشته. ګوره مسلمان خبردار اوسېږه، دوه لارې دي، یا اسلام ده حق اسلام، یا کفر ده بس په کفر باندې به. درېیمه لاره په مابین کې نشته. او دې کې نن ډېر خلک واقع دي، الله تعالی دې رحم وکړي. ان الذين يكفرون بالله، بېشکه هغه کسان چې دوی کافران سوي دي په الله تعالی باندې، کفر کوي په الله تعالی، منکر کېږي په الله تعالی باندې، ورسلي په رسولانو باندې، ویریدون او دوی غواړي ان یفرقوا بین الله ورسلي، چې جدایي راولي په مابین د الله تعالی او د رسولانو کې. څنګه؟ ویقولون دوی وایي نؤمن ببعض ونکفر ببعض، موږ په بعضو ایمان لرو، لکه یهودو په موسی علیه السلام باندې ایمان درلود، په عیسی علیه السلام نه درلود. بعضې نور انبیاو نه انکار کوو. نصاراو په عیسی علیه السلام درلود، په محمد علیه الصلاة وسلام مبارک باندې ایمان نه لرو. ویریدون دوی غواړي ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چې مابین د اسلام او د کفر کې مابیني لاره پیدا کړي. خو داسې نه ده. ګورې اول کې څه ویلي؟ ان الذین یکفرون بالله ورسله، هغه کسان چې دوی کافران کېږي په الله او په رسولانو. نو الله تعالی خو مني، څنګه ویل کافران کېږي په الله تعالی او په رسولانو؟ ولې چې په رسول منکر څه ده، په الله منکر څه، خو الله ورته وایي چې رسول مې ومنه. چې دی د رسول نه مني خو د الله نه مني، نو په الله منکر څه، خدای کافر ساتي. داسې نه ده چې مابین کې ولاړه ده چې الله مې منلی، موسی علیه السلام منلی، دا نور نه منم زه به مؤمن ما ایمان راوړی. نه نه، داسې نشي کېدی چې منې ټول به منې، او که د یوه نه د انکار وکړه بس ته کافر په الله مې په رسول الله په ټولو رسولانو مې. اولئک هم الکافرون حقا، دغه کسان کافران دي په تحقیق سره، مابیني لاره نسته. واعتدنا للکافرین عذاب مهینا، او تیار کړی مو د کافران د پر عذاب سپکونکی دي، به خوار و ذلیل به پکې وي. والذین آمنوا بالله ورسله، د کافر حال چې ذکر سي، د مؤمن حال الله ذکر کوي. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړي بالله په الله تعالی او رسول پر رسولان دی الله تعالی، ولم یفرقوا بین احد منهم، او دوی جدایي نه وي راوستلي په مابین د یو د دوی کې، ټول مني. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، دا کسان چې زر د څه دي ته به ورکړي الله تعالی ثوابونه دي دوی. وکان الله غفور رحیم، دا الله تعالی بخښونکی مهربانه ذات ده. که لږ لږ نقصانات او به الله تعالی ورتېر سي. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا، دا چې یهود راغله رسول الله مبارک ته، ورته ویلې چې که ته د الله تعالی پیغمبر یې په رښتیا سره، نو موږ ته داسې کتاب په یو ور راوړه لکه موسی علیه السلام چې تورات په یو ور راوړ، بیا به موږ په تا ایمان راوړو. دا قرآن عظیم شان خو لږ لږ نازلېږي. الله تعالی په دوی باندې سخت ردونه کوي چې دغه خو سوي دي د تاسو سره، هلته تاسو چېرې ایمان راوړی دی. یسألک اهل الکتاب، تا نه غوښتنه کوي اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا، چې ته نازل کې په دوی باندې یو کتاب من السماء، د اسمان د طرف نه. فقد سألوا موسی اکبر من ذلک، د موسی علیه السلام نه د دې نه د لویې خبرې غوښتنه کړې ده. چې ورته ویلي؟ وقالو، ورته ویلي ارنا الله جهرة، الله تعالی په ښکاره موږ ته راوښیه. یا الله تعالی خبرې واورېدلې، په هغې هم اعتماد نه کوو، الله تعالی په ښکاره راوښیه. داسې غوښتنې موسی علیه السلام نه کړي دي. نو داسې نه ده چې ته که په یو ور کتاب راوړې دوی به ایمان راوړي. خو دغه یو ور باندې کتاب موسی علیه السلام ورته راوړی و، بیا یې ولې انکار کوو؟ موسی علیه السلام کوی تور ته بوتله، د الله تعالی خبرې واورېدلې، ولې انکار کوو چې موږ ته الله تعالی په ښکاره راوښیه، داسې ایمان نه راوړو؟ فاخذتهم الصاعقة، بیا دوی ونیوله تندر، یو اور د اسمان د طرف نه راغی، ټول یې وسوځول، بظلمهم، په سبب د ګناهو د دوی. ثم اتخذوا العجل،
دا بیا ټول په دې باندې ردونه دي چې دا ټول شیان هلته وو خو بیا هم دې انکارونه کول هسې عنادن دا خبرې دوی کوي حق و باطل ورته معلوم ده ثم اتخذوا العجل بیا دوی ونیو سخندرکی په عبادت باندې من بعد ما جاءتهم البینات پس دغه څه نه چې دوی ته راغلې معجزې د موسی علیه السلام هغې حقانیت یې ورته معلوم و بیا سخندرکی په عبادت ونیو فعفونا عن ذلك دغه نه موږ عفو ورته وکړه له شرکه کله عفو کېږي د سخندرکي عبادت خو شی ده شرک ده خو په توبه سره چې الله تعالی ورته چې دوی د ځانونه ووزني نو هغه باندې د دوی توبه قبوله سوه الله تعالی عفو ورته وکړه وآتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړی مو موسی علیه السلام ته سلطانا دلیل حجت مبینا ښکاره غلبه ښکاره چې دوی د سخندرکي عبادت وکړو موسی علیه السلام ورته ویل چې ځانونه ووزني دغسې مې توبه نه قبلي الله تعالی څومره غلبه ورکړې وګورئ بار بار مخالفتونه و خو دلته موسی علیه السلام خبرې مقابله یې نه سوی کولی خو بن اسرائیل خو بار بار مخالفتونه کول خو موسی علیه السلام ته به یې ویلي و چې بس د تا خبره موږ نه منو الله تعالی غلبه ښکاره ورکړې و چې بس امر یې ورته وکړي چې ځانونه به وزنې دوی ورته تیار شو دې خبرې ته بل ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم او ورته کړی مو په دې باندې کوی تور بمیثاقهم د نیولو د کلکې وعدې دپاره قصه خو مخکې تېره سوې ده چې دوی څومره و د لښکر دی بني اسرائیلو په دې باندې کوی تور د عمر راپورته کړی څه شاوخوا یې اوبه اور راتاو سو یو طرف ته اوبه بحر ده بل طرف ته اور راتاو سو ورته ویل چې اوس تاسې عمل کوئ په دې تورات باندې کې نه کوئ د کلکې وعدې نیولو دپاره مو کوی تور پرې راپورته کړ بل ورته مې ویلې او قلنا لهم ادخلوا الباب ورته مې وویل د بني اسرائیل ته ستاسې داخل سي دروازې دي الیا یا ارحا ښار ته چې دوی هغه پې ازوګندنې غوښتلې منو سلوا باندې صبر نه کېده ورته ویل داخل سي ښار ته په داسې حال کې سجدن ستاسې سجده کوونکي یې وقلنا لهم او ورته مو ویلې لا تعدو فی السبت تاسې تجاوز مه کوئ په سبت هفتې په ورځ باندې ښکار مه کوئ د مایانو بل واخذنا منهم میثاقا غلیظا او ومونیوله دوی نه میثاقا غلیظا کلکه وعده چې دا حکمونه په جای کوئ وعده یې وکړه فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات الله نو په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم هغه کلکې وعدې د دوی لره دوی ته سزا ورکړی سو وکفرهم او په سبب د کفر د دوی بآیات الله په آیاتو د الله تعالی باندې وقتلهم الانبیاء او په سبب د وژلو د دوی انبیاو لره بغیر حق په ناحقه وقولهم او دا خبره د دوی قلوبنا غلف چې د موږ زړونه په پردو کې دي تا په خبرو موږ نه پوهېږو دغه نافرمانیو په سبب دوی ته څه ورکړی سو جزا ورکړی سو نو دا معنا دا ټول دغه اول خبرې سره د دوی غوښتنه کړې وه چې ټول کتاب راوړه موږ به ایمان راوړو نه بار بار مخالفتون د دوی عادت دي دغه بېجایه پوښتنې عادت دي والطبع الله علیها بکفرهم بلکې الله تعالی مهر لګولی ده په زړو د دوی باندې په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نو دوی ایمان نه راوړي مګر کم کسان لکه عبدالله بن سلام و ملګري چې هغه په اسلام باندې مشرف سو داسې نه چې د دوی پوهېږي نه ورباندې ښه پوهېږي خو د دوی د کفر په سبب چې بار بار مخالفتونه کوي الله تعالی یې په زړو یې مهر لګولی نو اوس حق باندې نه پوهېږي په نور معرفت خو ښه ورته معلوم خو ده وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما او په سبب د کفر د دوی او خبره د دوی قول د دوی په مریم علیه السلام باندې بهتانا عظیما لوی بهتان چې غیب چې بهتان وتاړه چې عیسی علیه السلام د دې نه ده نعوذ بالله وقولهم او دا قول د دوی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله چې بېشکه موږ وژلی د مسیح مبارک عیسی زوی د بیبي مریم رسول الله دا یا قول دی دغو یهودو ده خو بیا به استهزاء دا خبره دوی کوي چې اخو رسول دی الله ده اخو موږ وژلی
یا دا استناف ته قول د الله ده. دوی به ویل چې موږ عیسی ابن مریم وژلی ده. الله وی رسول الله اخو د الله رسول ده. وما قتلوه وما صلبوه، نه وژلی نه په دار کړی ده، ولکن شبه له، لکن مشتبه کړی سوی ده دوی ته. دا کوم څوک چې دوی وژلی په دار کړی لاندې پښو نور وجود ته چې ګوري دوی د ملګري ده. بیا سوال کوي چې که دا عیسی علیه السلام د موږ ملګری څس آیا موته د عیسی علیه السلام ته راجع کوي مخکې له مرګه د عیسی علیه السلام نه دوی به ټول ایمان پرې راوړي. کله چې د اسمانونو بیرته راکوز کړی سي عیسی علیه السلام دلته به ټولو ته معلومه سي دا کله وزلی دا خو د الله پیغمبر ده، بیا به ټول ایمان پرې راوړي. ویوم القیامت یکون علیهم شهیدا، په ورځ د قیامت به د عیسی علیه السلام په دوی باندې شاهد وي. تاسې ولې دا دروغ مونږ ونیو؟ چا ورته عیسی ابن الله هغو به هم شاهد وي. چا چې نور نسبتونه ورته کول په هغو به هم شاهد وي چې ولې دا غلط نسبتونه تاسې کول. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، په سبب د ظلم د هغه کسان نه هادو چې یهودیان دي حرمنا علیهم حرام کړي مو په دوی باندې طیبات پاکیزه احلت لهم چې دوی ته حلال شوي وو. د دوی د خپل ظلم چې بار بار مخالفتونه کول په دوی باندې بعض شیان الله تعالی حرام کړل. پاکیزه شیان بعضې پاکې واز دي، هغه واز دی چې د غوښو سره ګډي، چې هغه خوراک هم پکې خوندور کیږي او جدایي هم ورته سخته ده. د الله تعالی په دوی باندې عذاب راوسته. احلت لهم چې حلال کړي حلال وي د دوی دپاره مخکې، وبصدهم عن سبیل الله کثیرا، او په سبب د منع کولو د دوی خلکو لره د الله له لارې کثیرا ډېر خلک. او بل واخذهم الربا، او نیول د دوی اخیستل د دوی سود لره، وقد نهوا عنه، او په تاقیق سره دوی ورنه منع سوي وو. واکلهم اموال الناس، او خوراک د دوی اموال د خلکو لره چې د خلکو مالونه اخیستله بالباطل په باطله باندې، په رشوت باندې او په زور اخیستلو باندې، په نورو نارواو طریقو بالباطل په باطله. واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، دا خو د دنیا عذابونه وو او تیار کړی مو ده کافرانو ته د دوی نه عذابا الیما عذاب درناک. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك، دا خو بیا په دوی کې خلک هم وو، په پخواني کتاب هم صحیح عقیده او ایمان وو، په رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن عظیم شان هم دغو استثناء کوي ورنه الله تعالی. لكن الراسخون، لكن هغه محکم فی العلم په علم کې، محکم په علم کې څوک دي؟ هغه څوک چې علماء عاملین او مخلصین دي. علماء عاملین او مخلصین چې هم علم وسره هم عمل په علمي هم اخلاص وسره. دا علماء عاملین و مخلصین منهم د دوی نه، والمؤمنون او نور مؤمنان دي انصار او د مهاجرونه، یؤمنون بما انزل الیک، د ایمان راوړي په هغه څه چې تا ته نازل شوی چې قرآن عظیم شان ده، وما انزل من قبلک، او هغه څه باندې ایمان راوړي چې مخکې تا نازل شوی ده. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر. دا خو یا بما انزل باندې ورعطف ته مقیمین نه به انبیا واخیستل شي. دوی ایمان لري د راسخین په علم او مؤمنان د مهاجر او انصارونه په چا ایمان راوړي؟ په هغه څه چې تا ته نازل شوی چې قرآن عظیم شان ده او مخکینی کتابو. والمقیمین الصلاة، او دوی ایمان راوړي په هغه چا چې هغه سم ادا کوونکي دي منظور دي چې انبیا علیهم السلام. انبیاو په ټولو انبیاو باندې ایمان هم راوړي دوی، یا دا د وروسته سره ده. والمقیمین الصلاة، او هغه قایم کوونکي دا مخکې مؤمنان او سم ادا کوونکي د مانځه. والمؤتون الزکات، او ورکوونکي د زکات. والمؤمنون بالله، او مؤمنان په الله تعالی او یوم الاخر. اولئک دغه صفاتو والا خلق سنؤتیهم اجر عظیم، زر د چې وربکو دوی ته اجر لوی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. دوی ولې انکار کوي دې ته؟ څه نوې خبر خو نه ده چې تا ته وحی راغلی. خو هغه د نوح علیه السلام ته یوغه نه وروسته انبیاو ته اخو دوی مني هغه ده. حتی مشرکینو به مې د موږ په ملت ابراهیمي، یهودو به منل
نصارا وبم معنا وحي خو هغو ته هم راغلې ده تا ته مو هم دغسې وحي لېږلې ده انا اوحینا الیک بېشک مو وحي لېږلې تا ته کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی لکه څنګه مو چې وحي لېږلی و نوح علیه السلام ته او نور انبیاو ته د هغه نه وروسته د نوح علیه السلام نه خو مخکې هم انبیا تېر سوي دي علیهم السلام خو د نوح علیه السلام نه تذکره وکړه دا تنبیه ده دوی ته چې د الله جل جلاله عذابونه چې شروع سوي دي په قومونو باندې په مخالفت د انبیاو علیهم السلام د نوح علیه السلام نه شروع سوي مخکې خو ملت واحده و ټول ایمان درلوده خو نوح علیه السلام چې راغی دوی مخالفت وکړه الله تعالی هغه قوم ټول هلاک کړ اوبه ورباندې نازلې سوې د اسمان او د ځمکې د طرف نه او ټول پکې غرق شو نو دا معنا ای قریشو ای یهودو ای نصاراو که تاسې په دغه پیغمبر باندې ایمان رانوړي تاسو ته هم دغسې عذاب زه درکوم او هغسې عذابونه په دوی رامغله قریش هم هر چا چې ونه منه هلاک سو یهودو ته هم جزاګانې الله تعالی ورکړي وطنونه وشړل سو قتل سو د عبرت نه اخیسته دی نه او بل تحقیق مخکې مونږ تاسې د شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه په حواله تیر کړی و چې نوح علیه السلام یاد کړی ده ځکه دا د نبوت سلسله کې د دنیا په حالاتو کې لکه د انسان د وړکېتوب او د ځوانۍ او د پختن د عمر حالات دي داسې د دنیا حالات هم دي تر نوح علیه السلام پورې دا د وړکېتوب د دنیا حالاتو هلته احکام دومره نه و کم و خو نوح علیه السلام وخت کې بیا د ځوانۍ حالت ته ورسېد احکام ډېر سو مقابلې ډېرې سوې د کفارو سره بیا د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د شیخوخت او سپینګرتوب وخت ته ورسېد هلته بیا لا فراخي پکې راغله اسرار و معارف نور هم زیات سو او د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بیا دا بیخي حد کمال ته ورسېده الیوم اکملت لکم دینکم هم درته روان ده او نبی علیه السلام کوي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه دې ته مبعوث یم چې هغه نیک اخلاق چې پخوانیو امتو کې پاتې دي هغه تاسو ته پوره کړم نو تا ته مو داسې وحی لګل لکه نوح علیه السلام ته او انبیاو ته پس د نوح علیه السلام نه لکه هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام او ځینې بیا انبیا خاص ذکر کوي و اوحینا وحی مو لګل د الی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسباط د دوی اولادې ته وعیسی علیه السلام ته ایوب علیه السلام ته یونس علیه السلام ته هارون علیه السلام ته وسليمان عليه السلام ته آتینا داود زبور او ورکړی مو داود علیه السلام ته زبور ورسولا او لګلی مو پیغمبران قد قصصناهم عليك چې په تحقیق سره تا ته مو بیان کړی د من قبل مخکې د دینه ورسولا او لګلی مو رسولان لم نقصصهم عليك چې تا ته مو بیان نه ده کړی نو ځکه مونږ ته څه وایي څومره پیغمبران دي 1,400,000 کم و زیات دا کم و زیات دغه جن اخیستل کیږي چې بعضو رسولانو مو بیان درته کړی د بعضو مو نه ده کړی چې بعضو نه ده کړی اوس مشخص تعداد به نه ښیي چې 1,400,000 ځکه کیدای شي زیات وي بیا به تا په هغو ایمان نه راوړي که کم وي نو تا ایمان په زیات راوړي چې هغه پیغمبران نه دي تا ایمان پرې راوړي نه 1,400,000 کم و زیات چې هر څومره د الله پیغمبران دي په ټولو مو ایمان ده وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې دي الله تعالی د موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرې کولو سره ورسلا مبشرین او منذرین لګلې مو د رسولان زیری ورکوونکي مؤمنان ته په جنتو باندې او منذرین ویری ورکوونکي د کافران ته په دوزخو باندې دا رسولان مو ولې لګلې دي لالا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل چې نه سي خلق لره په الله تعالی کوم دلیل پس له رسولانو د لګل د رسولان وروسته اتی په الله تعالی د دوی دلیل نشته اگر چې د الله مخلوق ته الله سره څوک دلیل نشي ویلی هغه ظاهري بهانه به هم ختمه شي چې که دوی الله تعالی ته وړاندې کړي پر قیامت چې الله تخ به موږ ته رسولان را لېږلي وو موږ به ایمان راوړی وو دا رسولان مو در ولېږل معلوم شو څوک ایمان راوړي څوک یې نه راوړي دا بهانه به د خلکو ختمه شي وکان الله عزیزا حکیما ده الله تعالی غالب او حکیم ذاته لكن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه دا ځینې سرداران د کفارو راغله
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې موږ خو د یهودو د علماو نه پوښتنه وکړه تا په باره کې هغو ویلې چې موږ خدای نه پېژنو او زموږ په کتابو کې د دې ذکر نشته. دغه وخت کې چې یهود هم راغله مجلس د رسول الله مبارک رسول الله بر په قسم سره ورته ویل چې تاسو خو په دې باندې پوهېږئ چې د الله پیغمبر یم. هغو انکار وکړ چې نه موږ په دې نه پوهېږو او نه موږ دا شاهدي ورکوو. الله تعالی وایي لکن الله یشهد بما انزل الیک، لکن الله تعالی شاهدي وایي په هغه څه چې تا ته نازل کړی دی که وایي که نه وایي د دې شاهدي معتبره نه. الله شاهدي وایي په هغه څه چې نازل کړی دی تا ته انزله بعلمه، نازل کړی دی دا قرآن شان په علم د الله تعالی باندې. داسې تصادفي خبره نه ده لکه یو څوک چې بې پروا یو خبره وکړي چې ښه بده دواړه راځي. نه، دا موافق د علم د الله د چې علم ازلي د الله تعالی د داسې کلام نازل کړی دی چې هیڅ قسم نقصان نشته. والملائکة یشهدون، او ملائک هم شاهدي وایي. وکفا بالله شهیدا، بس د الله تعالی شاهد د دغه شاهدي د بس دغه بس دی ټولو دپاره. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي او دوی منې کړي دي خلک له لار د الله تعالی نه، په تحقیق سره هغوی ګمراه شوي دي په ګمراهي لرې له حق نه. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي او ظلم یې کړی ده لم يكن الله ليغفر لهم، نه د الله تعالی چې بخښنه وکړي دوی ته، ولا ليهديهم طريقه، او نه د الله تعالی چې دوی ته لاره سمه وښیي، الا طریق جهنم، مگر لار د دوزخ ورته ښیي. خالدین فیها ابدا، همیشه به په دوزخ کې وي. کفارو چې په دنیا کې په خپلو خوښه او په خپل اختیار باندې د دوزخ لاره غوره کړې، د کفر لاره غوره کړې، د مخالفت انبیاو د الله تعالی او د کتابو لاره غوره کړې ده، په قیامت کې به دوی ته خالص د دوزخ لار ښودل کېږي، د جنت لار دوی ته نه ښودل کېږي. مؤمن ته به په جنت کې خپل ځای داسې معلومیږي، دا دنیا کې چې کور یې څنګه ورته معلوم چې هغه مې کور ده، د هغه نه به هغه جنت کې خپل ځای ډېر ښه ورته معلومیږي. خو کافر ته به بیا د جهنم لاره معلوموي، د جنت لاره هغو ته الله تعالی نه ورښیي. وکانه ذلک علی الله یسیره، دا په الله تعالی باندې اسانه. داسې نه چې کتابو غل ولا حد تجاوز مه کوئ په دین د تاسې کې. ولا تقولوا علی الله الا الحق، او مه وایئ په الله تعالی پورې مګر حق رښتیا خبره کوئ. یهودو هم غل وکوله، نصاراو هم غل ولا حد تجاوز کوه. یهودو به ویل عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله. او عیسی علیه السلام ته بد نسبتونه کول. نصاراو به بیا ویل عیسی ابن الله، نعوذ بالله. یو به بدا نسبت عیسی علیه السلام ته کوو. ای اهل کتاب الحد تجاوز مه کوئ، په الله تعالی پورې حق رښتیا خبره کوئ چې د الله د طرف نه تاسو ته ثابتوي. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح مبارک عیسی زوی د بی مریم رسول الله، د الله رسول ده. په یهودو مراد راغی، یغو به بد نسبت ورته کوو. په نصاراو هم رد راغی، یغو ویل عیسی ابن الله. الله تعالی څه عیسی ابن مریم، مریم زوی ده او د الله رسول مبارک شخصیت ده. و کلمته، کلمه د الله تعالی ده. کلمه ځکه ورته په کلمه د کن سره بې پلاره پیدا کړی ده، کن سا بس سو عیسی علیه السلام پیدا سو. او روح ده د الله د طرف نه، مقدس روح ده، پاک روح ده، خراب نه ده لکه څوک چې نسبتونه کوي یهود چې وایي، او الله تعالی ته نسبت تشریفا کوي لکه بیت الله، ذل الله، السلطان المسلم فی الارض ذل الله. اوس الله خو سوری نه دی، پاچا ته سوری ویلی دی، و رحمت د الله ده. د عرشعظیم سوری ته د الله سوری ویلی ده، و د الله رحمت ده، الله ته نسبت تشریفا کیږي. بیت الله، جماعتو ته بیوت الله. عیسی علیه السلام روح منه، دا تشریفا روح د الله د طرف نه، او کلمه ورته وایي ځکه په کلمه د کن سره الله پیدا کړی ده. فآمنوا بالله ورسوله، تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی او په رسولان دی الله تعالی. ولا تقولوا ثلاثه، او تاسو مه وایئ چې درې خدایان دي. دا درې ډلې په نصاراو کې وي، دا بیا یو ځای کې تفصیل درته راځي انشاءالله. یعقوبیه، نستوریه، ملکانیه. چا ویل عیسی علیه السلام په خپله خدای ده، نعوذ بالله. چا ویل د خدای زوی ده، چا ویل دریم د خدایان، درې خدایان دي، یو الله، یو مریم، یو عیسی، العیاذ بالله. مه وایئ چې درې خدایان دي. انتهو، منع شئ د دې خبرې نه، خیر لکم، دا درته خیر ده.
الله له عذابو به خلاص شي، جنتونه به الله درکړي. انما الله اله واحد، بشکه الله تعالی معبود واحد ده. سبحانه پاکی د الله تعالی یکون له ولد، چې د لره دی ولد وي. له ما فی السماوات و ما فی الارض، د لره دی هغه شیان چې په اسمانو کې دي، که په مځکه کې دي، خلقن و ملکن و عبیدن. نو الله ولد ته څه ضرورت لري؟ ولد ته خو محتاجه سړی ضرورت لري، تنها ژوند نشي کولی، بیا سپینګری کېږي او کمزوری کېږي او مریض کېږي، میلمانه ورته راځي کومک وکړي. نو د الله تعالی خو ټول مملوک دي، ټول مخلوق دي، ټول د الله عبید دي. نو الله دې ته څه ضرورت لري؟ وکفا بالله وکیلا، بس ته الله تعالی کار جوړونکی. لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. دا نصارو نبی علیه الصلاة والسلام ته ورته ویلي چې ته خو عیسی علیه السلام العیاذ بالله توهین کوي، سپکاوی یې کوي. څنګه د عیسی علیه السلام سپکاوی کوم؟ ته وایې چې عیسی علیه السلام د الله بنده ده، خو د ده سپکاوی د توهین ده. دا وفد نجان چې مخکې قصې تفسیر تېره شوه. نو ته خو د عیسی علیه السلام عیب وایې، نو دا خو د عیسی علیه السلام سپکاوی ده، هغه عیب بیانول دي چې د الله بنده ده. الله تعالی آیت نازل لا یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. هیڅکله عارو شرم نه ګڼي مسیح علیه السلام، عیسی علیه السلام ان یکون عبدا لله. دی په خپله دا شرم نه ګڼي، ده ته خپله ننګ و پیغور نه ښکاره کېږي د خدای بنده دي، خو عیب نه ده. ولا الملائکة المقربون، او نه عار ګڼي، پیغور ګڼي، شرم ګڼي ملائکې مقربون، د الله د دربار نږدې ملائکې دي، هم د دې نه شرم نه ګڼي چې د الله بندګان دي، نه دا پیغور عار ورته ښکاره کېږي. ومن یستنکف عن عبادتي، هغه څوک چې شرم کوي، ننګ و عار و پیغور ګڼي عبادت د الله تعالی نه، ویستکبر او تکبر کوي، فسیحشرهم الیه جميعا، الله تعالی به ټول خپل طرف ته ورجمع کوي، الله به بیا دوی ته جزا ورکوي. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، دا خو د دوی مخالفینو حال ذکر شو، اوس د مؤمنانو حال ذکر کوي. نو هر څه هغه کسان چې ایمان راوړي، عمل نیکۍ کړی ده، فیوفیهم اجورهم، دوی ته به پوره ورکړي الله تعالی اجرونه د دوی، ویزیدهم من فضله، او دوی ته به ورزیاتي د خپل فضل نه. واما الذين استنكفوا، هغه کسان چې دوی ننګ لرلی ده، پیغور یې لرلی ده د الله عبادت بندګي د الله تعالی، واستكبروا تکبر یې کړی ده، فیعذبهم عذابا الیما، نو دوی ته به الله تعالی عذاب ورکړي، عذاب درناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، او دوی به پیدا نه کړي خپل ځان دپاره بې د الله تعالی نه څه دوست کار جوړ او نه کومک ورکوونکی. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای انسانانو په تحقیق سره تاسو ته راغلی ده دلیل له طرفه د رب د تاسې چې نبي علیه الصلاة والسلام ده، یا د ده معجزات دي، یا دین د اسلام ده، دا ټول دلیل د حق دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، او نازل کړی مو د تاسې ته نور ښکاره چې قرآن عظیم شان ده. و نور رڼا ده، رڼا باندې خو لاره معلومېږي، په دې قرآن عظیم شان باندې خو لاره د حق و د باطل معلومېږي، چې حق لاره مختاره کړي، د باطل نظام وساتي. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه، نو ارس هغه کسان چې ایمان راوړي په الله تعالی، واعتصموا به، او منګونې نیولې په هغه باندې، یعنې ټینګ عمل یې ورباندې کوي، او په دغه لاره باندې منګونې نیولې دي، هغه یې مختاره کړې ده. فسيدخلهم في رحمه، زرد چې دوی به داخل کې په رحمت کې، منه د خپل طرف نه، او فضل مهرباني کې، ويهديهم الیه صراطا مستقیما، او ښوونه به ورته وکړي خپل طرف ته صراط مستقیم، هغه لاره سمه او برابره. څه معنا؟ هغه سمه لار باندې الله تعالی ښوونه ورته وکړي، خو بیا جنت ته تلونکې ده، د جنت لاره به الله تعالی دوی ته وروکړي، او به ورته اسانه کړي. یستفتونک، دا مخکې څه احکام د میراث ذکر شو، بیا صحابه کرامو څه تفصیل غوښته، د کلالې حکم مخکې ذکر شو. کلاله چاته ویل کېدله؟ چې اصل و فرع نه لري، پلار او زوی نه لري، دا کلاله ده. خو ورونه او خویندې سته، یا تنه خویندې دي یا تنه ورونه دي، دغه حکم الله تعالی ذکر.
که ته دا حکم خو مخکې موږ ذکر کړ یاد هم دي هم ذکر هلته د چا و د اخیافي ورونو د اخیافي خویندو و چې صرف د مور د طرف نه وي د یوې ښځې د یو سړي نه بچی پیدا سوی ده دا کونډه سو بل چا په نکاح کړه د دې بل نه هم بچی پیدا سو خو دا خو ورونه څو سره یا ورور خور څو سره یا خور خور څو سره خو صرف د مور نه سو د پلار نه خو نه دي دوه قسمه نور دي چې یو اعیاني دي یو علاتي دي اوس د هغه حکم درته ذکر کړي اعیاني سکني چې پلار او مور دواړه سره ګډ وي او علاتي صرف پلار کې ګډ وي خو مورانې بېلې وي بنځیانې سره د دغه حکم ذکر کوي استفتونک تانه فتوا غواړي قلت ورته الله یفتیکم فی الکلاله الله تعالی تاسو ته فتوا درکوي حکم درکوي په کلاله کې چې اصل فرع نه لري اولاد او پلار نیکه دا نه لري ان امرؤ هلک لیس له ولد یو سړی مړ سه د اولاد نسته وله اخت یو خورې ده سکنۍ یا میرنۍ خو پلار یو ده فلها نصف ما ترک نو دې ته نیمایي د هغه څه ده چې د مړي پرېښي وي دا حکم مخکې د چا و نصف ما ترک آفرین د لور و سړی مړ سو زمان یې نسته نیمایي د چا ده د لورې ده اوس دغه سکنۍ خور یا د پلار نه خور دا د هغې په ځای ولاړه سو خو پلار هم نسته نیکه هم نسته زمان هم نسته لور هم نسته نو دا نیمایي چا ته ځي دغې خور ته ځي وهو یرثها او دا ورور میراث وړي د خور نه ټول ان لم یکن لها ولد که د دې خورې اولاد نه و دوم صورت ده خور مړه سوه ورور یې پاتې ده خو دا ورور بیا د دې ټول مال وړي ولې ورور د څومره درجه کې د عصباتو نه ده درېیمه درجه کې خو نه زوی سته چې اول د عصباتو خو ټول هغه وړ نه پلار و نیکه سته چې هغه ته یې ورکړی وی دوم د عصباتو هغه و اوس خور مړه سوه هغه دوه طرفه یې نسته ورور یې سته خو درېیم درجه عصباتو کې څوک ده ورور ده نو دا ټول مال دی ورور وهو یرثها دا ورور میراث وړي د خور نه ان لم یکن لها ولد که د دې خورې اولاد نه و دا به ټول د څوک وړي دا سکنۍ یا علاتي د پلار نه چې کوم ورور ده هغه به وړي ځکه عصبه ده درېیم صورت فان کانت اثنتین فلهم الثلثان ورور مړ سو دوه خوندې یا د دوه نه زیات دي دې خوندو ته به څومره شی ورکوي فلهم الثلثان نو دوی ته دوه ثلثه دي درې حصې به یې کې دا دوه ثلثه به دغه دوه خوندو ته یا ډېرو خوندو ته ورکړي مما ترکه د هغه څه نه چې دغه ورور یې پرېښي دي درېیم صورت وان کانوا اخوة رجالا ونساء او که وو دا وارثان اخوه وو اخوه په ورونو هم اطلاق کېږي په خویندو هم اطلاق کېږي ځکه وروسته بدل څنګه راځي اخوه وو رجالا ونساء نارینه او ښځینه فللذکر مثل حظ الانثیین لکه عین هغه د اولاد چې نارینه ته دوه حصې ښځینه ته یوه حصه دلته هغه ورونه خویندې چې سکني پاتې سوه چې سکني پاتې سوه یا د پلار د طرف نه میرنۍ پاتې سوه نو لذکر مثل حظ الانثیین نارینه ته دوه حصې او ښځینه ته یوه حصه دا تقسیم په رقم سره کوي یبین الله لکم ان تضلوا الله تعالی درته بیانوي د احکام چې تاسو ګمراه نه سئ حقوق ضایع نه کوئ چاته چې کوم میراث الله ورکړی چې هغه په صحیح طریقه خپلو میراثخورو ته یې ورکوئ کوم هغسې ونه کړو تاسو به ګمراه سئ یو سړي به شپېته کاله د خدای عبادت کړی یوه ولس به جنت ته پاتې د الله قضا به پرې راسي دی به جهنم ته دوزخ ته به راسي غلط وصیت به وکړي میراثونه او دا حکمونه چې الله تعالی ذکر کړي دې لپاره تاسو ګمراه نه سئ والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر څه باندې عالم ده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود دا سورة مائده لفظ
کې را روان ده چې کوم دسترخوان به د اسمان د طرف نه دوی ته راته ټول صورت صورت مایده وي تسمیه د کل په اسم د جز سره ده مدني صورت ده د مدني صورتو په رقم باندې ډېر د احکامونه بیان پکې راځي 100 آیاته ده 14 رکوع ده دا آخري صورت په اعتبار د نزول سره د قرآن مشن د صورتو نازل شوی او دا احکام آخري احکام دی په دغه باندې بیا نسخ نه راغلي الله تعالی و یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود ای مؤمنانو وفا وکړئ په عهدونو باندې کوم عهدونه هغه عهدونه یا د الله تعالی سره تاسې تړلي دي زر کې الله تعالی ټول انسانان یو پیدا کړ عقل ورک بیا الله تعالی دوی ته ورته ویل الستو بربکم زه د تاسې رب نه یم ټولو خلکو وعده کړې ده بلا ولې نه ته دیموګراف یې نو چې خدای سره عهد وکړ په عهد باندې ودرېږي اوس د نبی علیه صلات وسلام سره چې کومه وعده کېږي بیعت کېږي هغه وعده تازه کېږي اصل وعده خو مخکې شوې یا د مشایخ کرامو سره چې کوم بیعت کېږي دا نوی بیعت نه ده هغه وعده تازه کېږي خو شیخ هم دغه ورته چې اتباع شریعت به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورته چې ګوره څه د الله د طرف نه درته راوړم ابه منې دا نه د نبی علیه السلام سره نوی بیعت و نه د مشایخو سره مشایخ هم د رسولان بر اتباع کړی ده چې هغه سره بیعت کېده دوی سره بیعت کېږي هغه وعده تازه کېږي چې ګورې د الله سره وعده کړې ده دا وعده په ځای کې ګورې ان العهد کان مسئولا د وعدې پوښتنه کېږي ګورې د منافق علامه دا ده چې وعده وکړي بیا مخالفت کوي نو یا هغه وعدې ته دې نه مراد دی چې د الله تعالی سره موږ تاسې ټولو کړي دي دغه باندې ټینګ ودرېږي او د ایمان او دین باندې عمل دا د هغو وعدې بیان ده هغه وعدې دي دې باندې عمل الله تعالی رانه غواړي یا هغه عهدونه چې یو د بل سره کوئ لکه عقد شرکت او عقد نکاح عقد بیع نورې وعدې کوئ دا په ځای کوئ په دې باندې الله تعالی امر کوي د وعدې مخالفت مه کوئ یا نور اهل کتاب دغه ته متوجه ده دوی هم ظاهره دعوه د ایمان کوي چې ایمان راوړی عهدونو باندې وفا وکړي چې الله تعالی سره کومې وعدې کړي دي تورات کې هم راغلي د نبي اسلام برک صفات او د قرآن مشان بیان وعده باندې وفا وکړي انجیل کې هم راغلي چې ورته ویل عیسی علیه السلام انجیل کې څنګه دی چې پس د ایمان چې نوم احمد د دې باندې به تاسو ایمان راوړئ دا ټولو نه اخیستلی شي احلت لکم بهیمة الانعام دا ځینې احکام ذکر کېږي به دی کوم شی موږ تاسو ته روا دي خوراکي او کوم شی نه روا دي هغه ذکر کېږي احلت لکم بهیمة الانعام حلال شوي دي د تاسې دپاره چارپایان له قسمه د انعامو بهیمه یا هر زیروح حرکت کوونکی چې عقل نه لري حیواناتو کې دغه ته بهیمه وایي او انعام مطلق چارپایان یا بهیمه چارپایان انعام خاص قسم چې اوښ غوا وزه او دغه جنسونه سو هغه جنسونه اتې که په ښکاري شیانو کې غرني شیانو کې ځنګلي شیانو کې لکه وسۍ دا او یا په کورني اهلي شیانو کې دغه تاسو ته حلال شوي دي الا ما یتلا علیکم مګر هغه څه نه دي درته حلال شوي چې تاسو باندې تلاوت کوسي هغه لږ وروسته راځي درته حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر دغه چارپایان تاسو ته روا شوي دي مګر هغه څه چې تلاوت یې تاسو ته کوسي هغه درته حرام دي او دغه حلال شیانو په بعض اوقاتو کې د خارجي امورو د وجې نه بیا درته حرامېږي غیر محل الصید وانتم حرم چې حلال ونکې به نه یې ښکار لره په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې ښکار خو ګوره نورو وختو کې حلال ده خو د احرام په حال کې او د حرام په مځکه کې منع ده هلته دغه لره به حلالونکي نه دا کار به بیا نه کوئ ان الله يحكم ما يريد بشک الله تعالی حکم کې هغه څه چې الله اراده وي بس د الله په فیصلو کې به روان یې
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. دا یو وخت کې حاتم کندي نوم یې شریح بن ربیعه و. دا ډېر بې باکه انسان و، په جهالت او بې باکي باندې ډېر مشهور و. دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته راغی او د هغه نه یې پوښتنه کوله چې ته په څه شي باندې دعوت کوې. خپل دعوت یې ورته ویلي چې داسې الله وحدانیت و منځ و زکات و دا شیان. ده ورته ویلې چې دا خبره خو ډېره ښه ده، خو موږ مشران لرو، د هغو سره به مشوره وکړو. دی چې ووته د نبي علیه السلام ورته مجلس نه، مالونه یې د مسلمانانو ځان سره یووړل، لوټ یې کړل. بل وخت کې یو وخت کې دی د عمرې په سفر باندې را روان دی، هغه مالونه یې راخیستي دي. مسلمانانو وغوښتل چې دغه ونه بېرته واخلي، په زور یې ونه واخلي. الله تعالی ویل چې نه، داسې مه کوه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تحلوا شعائر الله، تاسې مه حلالوئ، یعنې عظمتو عزت مه تویوئ د الله د دین د نښو، مناسک د حج یا مطلق د دین نښې. د دین نښې مسجد حرام دا د دین نښه ده. نور جماعتونه د دین نښې دي. دا جماعت باندې موږ ته دین پېژنو که نه پېژنو؟ جماعت څه شی ده؟ د الله عبادت کې کېږي. دا د دین نښې دي. اوښه د صالح علیه السلام شاعر الله نه الله تعالی ورته ویلي، دا د الله د دین نښه ده. خو لویه معجزه وه د صالح علیه السلام دپاره، څه به تفصیلي درته راځي انشاءالله. شهدا د دین نښې دي. ولې شهید چا ته وایي؟ چې د الله په دین یې ځان قربان کړی وي، د دین د عظمت د وجې نه ځان قربان کړی ده. علما، مدارس، اولیاء، دا ټول د دین نښې دي. لا تحلوا شعائر الله، د الله د دین نښې مه حلالوئ. څه معنی؟ عظمت و عزت یې مه تویوئ. ولا الشهر الحرام، او ما شهر حرام دا حلالوئ. اخو الله تعالی حرامه کړي وو، خو جنګونه ناروا کړي وو. بیا وروسته په آیت سیف باندې په دغو میاشتو د شهر حرام کې الله تعالی به د جنګونو د جهادونو اجازه وکړه، منسوخ ده. او چې حال د احرام کې وي، اوس هم دا حکم ده. بیا هلته بیا نسي کولی چا باندې څوک تجاوز وکړي. او د مشرکینو په باره کې هم بیا منسوخ ده. ګوري ځکه مسجد حرام ته د هغو دخول الله منع کړی ده، به نه داخلېږي. د هغو په باره کې هم بیا منسوخ ده. که هغوی راځي بیا شی نسي کولی. حرم شریف ته حال د شرک د کفر کې هغوی نسي راتلی. ولا شهر الحرام ولا الهدیه، او مه حلالوئ هدیې، هغه قربانۍ چې قلادې په غاړه کې نه وي. ځینې هدیې به دغسې را روانې کړې وي، په غاړه کې به څه نه ورچولې، خو د حرم دپاره به راوستلې، هلته به حلالولې. دا هم مه حلالوئ، عظمت یې مه تویوئ. ولا القلائد، او نه قلادې. څه معنی؟ هغه هدیې چې په غاړه کې غاړکۍ یو څپلۍ چې به ور واچوله، په دې به معلومېده چې دا د حرم مال ده. ولا آمین البیت الحرام، او مه حلالوئ، عظمت مه تویوئ د هغه چا چې قصد کوونکي د بیت حرام لره، لکه دغه نفر چې دلته را روان و. یبتغون فضلا من ربهم، دوی طلبوي فضل طرفه د رب د دي، و رضوانه، او رضا د الله تعالی غواړي. و اذا حللتم فاصطادوا، په حال د احرام کې خو ښکار کول منع شو. اوس د هغه جواز الله تعالی امر کوي، خو پس د احرام نه، چې احرام نه خلاص وي. و اذا حللتم، کله چې خلاص وي تاسو د احرام نه، فاصطادوا، نو بیا ښکار کوئ. امر لپاره اباحت ته مخکې منع پکې جایزه شوه، د وجوب لپاره نه چې خامخا تاسې ښکار کوئ. ولا یجرمنکم شنآن قوم، او باعث دې نه کړي تاسې لره دښمني د قوم ان صدوکم، داسې تاسې منې کړي، یعنې مسجد الحرام له مسجد حرام نه، چې حدیبیه کې تاسې منع کړي، تاسې به سږ کال نه ځئ مسجد حرام ته. دغه د دوی دښمني د باعث نه کړي په دې باندې ان تعتدوا، چې تاسې له حده تجاوز وکړئ، شعائر سپکاوی پکې وکړئ، نور زیاتی درنه وځي د شریعت خلاف، دا کار مه کوئ. دوی چې بد کړي دي، تاسې بل حده تجاوز نه کوئ. وتعاون علی البر والتقوا، کومک کوئ د بل سره په نیکي او په تقوا پرهیزګارۍ باندې. ولا تعاون علی الاسم والعدوان، تاسې کومک مه کوئ د بل سره په ګناه او په ظلم او په تجاوز باندې.
واتقوا الله د خدای پاک نه ویریږئ ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی د سخت عذاب ورکولو وال ده حرمت علیکم المیتة مخکې ذکر شو چې تاسو ته حلال شوي دي هغه چارپایان مګر هغه څه چې تاسو ته تلاوت کوو شي دغه میت لا دي حرام شوي دي په تاسو باندې المیتة مرداره چې په خپل مرګ باندې مړه سي ودم او وینې حرام شوي دي په تاسو باندې دمې مصفوحه هغه وینې چې بهیدونکي دي هغه حرام دي مردارې دي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر حرامه شوې ده په تاسو باندې د ټولو اجزاو سره خنزیر حرام ده وما اهل لغیر الله به او هغه څه حرام شوي په تاسو باندې چې غږ شوی بې د الله تعالی نه په هغه باندې په بل شي حلال شوی دې تفصیل ما مخکې تاسو ته کړی ده یو دا ده چې د ثواب دپاره ثواب چاته وبخي هغې کې منع نشته ولې خو نبي علیه السلام مبارک په خپله دو پسونه حلالول یو د ځان د طرف نه یو د امت د طرف نه حضرت علی رضی الله عنه په دو پسونه حلالول یو د ځان د طرف نه یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دې کې منعت نشته چې ته ثواب یو چاته بخي خو په نامه دې بل چا به نه حلالوي اوس به څه بسم الله کفار مشرکین به څه بسم الله ته بسم العزا د بوتان نومونه به په یادول اوس غیر د الله نه د هر چا نوم چې په یاد کې په وخت حلالولو بنده مردار ده والمنخنقة هغه چې خپک سوي وي پړی په غاړه کې بند چې خپک سي مرداره شي والموقوذة هغه چې په لرګي باندې وهل سوي وي مثلا حیوان وحشي شو ناقراره شو درنه ټوپونه اچولتې په لرګي وکړي ارامه یې د په دې کې مړ شي په تیږه یې ولې مړ شي والمتردیة هغه چې د پورته طرف نه راغورځېدونکي وي متردیة چې پورته طرف نه لیدلې وي هغه حرامه ده په تاسو باندې والنطیحة هغه چې په ښکر باندې وهل سوي وي بل حیوان یې په ښکر باندې ووهي او دا مړه سي وما اکل السبع هغه څه چې درنده خوراک ورنه کړی څه او دا مړه سي دا ټول حرام الا ما زکیتم دا د مخکې پنځو واړو ته راجع ده منخنقه موقوذه متردیه نطیحه وما اکل السبع خپک سوې ده که وهل سوې ده که د پورته طرف نه غورځېدلې ده او که په ښکر باندې وهل سوې ده او که درنده ترې خوراک کړی ده خو چې ته ور ورسېدلې لا مرداره نه ده سا پکې د چاړه دې پې راتېره کړه وینه دې تویه کړه حلاله دې کړه بیا درته روا ده ولې اوس خو دې په چاړه حلاله کړه مړ نه ده الا ما زکیتو مګر هغه څه چې تاسې حلال کړه ذبح مو کړه بیا هغه شی ده تاسې دپاره روا ده وما ذبح علی النصب هغه څه چې حلال شوي دي په نصوبو باندې دا څلې نښانې تیږې دوی درولې دي بیت الله شریف شاوخوا بیا به دلته مالونه راوستل دي دغو په احترام او تعظیم باندې به دوی حلالول مالونه دا حرام شوي دي وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسې طلب د قسمت کوئ په غیشو باندې دې دو مطلب دي یا خو دا چې دوی به داسې کول یو مال به په ګډه باندې واخیسته مثلا په 5 نفرو یا په 10 نفرو باندې بیا به هغومره دا غوښې تقسیم کړي هغومره حصې خو دوی به بیا غیشې راخیستل په دې غیشو باندې به حصې معلومې کړې وي چې دې غیشې کې 2 حصې لیکلي دي دغه نفر که 1 حصه لیکلې ده که بیخي نه ده لیکلې قمار ده قمار روپۍ ټولو اچولې دي خو غیشې کې به لیکلي و چې دا 1 حصه دی ده به 1 برخه سوس صحیح ده ده خو 1 برخې بې دغه روپۍ اچولې دا به یې ده سو بل غیشې به راواخېسته په دې باندې به 2 برخې لیکلې وي د روپۍ دې څومره اچولي د 1 برخې خو سوی به یې 2 برخې بل غیشې به راوتی ده په نامه باندې هغه باندې به هېڅ شی نه و روپۍ به اچولې وي حصه به یې نه وه نو دغه یو قسم د قمار ده دا الله تعالی حرام کړی ده دلته تفسیر مبارک اوس لیکي چې دغه اوس وخت کې د لاټرۍ او دا شیان چې دي دا کاغذونه دا هم ټول په قمار کې راځي ټکټونه ټکټ نه 10 روپۍ ورکړي ډېر قیمتي شی درته راوځي بل ور بیا هېڅ شی هم نه دا ټول په دغه قمار کې راځي دا ناروا دي دوی مطلب وان تستقسموا بالازلام او حرام شوي دي په تاسو باندې
تاسې استقسام بالازلام کوئ. دا به دوی کې قانون و، دا د دوی د لوی بت څنګ کې حبل په نامه باندې یو مجاور به ناست و. ده سره به یوه خلطه و، په دې کې به غیشي و. هر چا به چې د کوم کار اراده و یا به سفر ته تللی به کوم کار شروع کوو، بیا به دغه مجاور ته به ورغی، ورته ویل چې ما ته پال ونیسه چې زه څه وکړمه، دا کار وکړم چې ونه کړم. هغه به خلطې ته لاس کړ چې غیش یې به راووته. په یو به لیکلي و امرني ربي، الله راته امر کړی دی چې دا کار یې نه وکړه. اتې ورته بس دا کار ته وکړه، دا تا ته خیر. نو که به دا راوته کار به یې کوو. بیا به چې کله لاس کړ، یو چا به خپل قسمت غوښته، راوبوته غیش یې په دې به لیکل نهاني ربي، الله زه منې کړی یم. ورته ویل نه دا کار ته مه کوه، دا تا ته ښه. بیا به یو چا ته غیش ته لاس کړ، راوبوت غلف. څه معنا؟ دې کې هېڅ شی هم نشته، نه امر ته نه نهي شته. بیا به بېرته له سره بیا استقسام کوو. دغه استقسام ترجیح هم تفسیر مبارک دې ته ورکړې ده، دې تفسیر ته دغه الله تعالی حرام کړي دي، دغه شیان مه کوئ. ګورئ ذلکم فسق، دا ټول فسق ده، د خدای له امره وتل دي. دې شیان نه ځان ساتئ. الیوم یئس الذین کفروا، نن ورځ ناامیده شوي دي هغه کسان چې کافران دي، من دینکم له دین د تاسې نه. د دین د تاسې څه معنی؟ چې د تاسې د دین د بطلان نه، یا دا چې تاسې به له خپله دین نه واوړئ. دې خو څو بار بار به کفارو مسلمانانو ته په قسمه قسم پلانونو سره به ورته رامخته کېدل او ورته ویل تاسې دین په حق نه ده او داسې ده او داسې ده، راسئ زموږ دین ته راواوړئ. مشرکینو به هم ویلي، یهودو به هم ویلي، نورو به هم ویلي. اوس نن دوی د تاسې د دین نه ناامیده شوي دي. فلا تخشوهم، دوی نه مه ویرېږئ، واخشوني، د ما نه ویرېږئ. الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما پوره کړه تاسې ته دین د تاسې. واتممت علیکم نعمتي، او پوره مو کړه په تاسې باندې نعمت خپل. ورضیت لکم الاسلام دینا، او خوښ مو کړه تاسې دپاره اسلام له حیثیت د دین نه. دغه دین د تاسې دپاره ما الله وایي خوښ کړی دی. دا چې نازل سو، بیا یو وخت کې یو یهودي حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې په تاسې کې مسلمانانو کې یو آیات نازل ده، که په موږ یهودو کې نازل وای موږ به هغه د اختر ورځ ګرځولی و د خوشحالۍ نه. وایي کوم آیت ته؟ وایي دا آیت. وایي دې به نه زه ښه علم لرم، دا چېرته نازل ده؟ په څه وخت کې؟ دا د موږ د 2 اخترو ورځ وه، په عرفات کې د جمعې ورځ هم وه، عرفات هم و د جمعې ورځ هم وه، حج اکبر چې ورته ویل کېږي. نو دا داسې ورځ کې دا نازل شوی، دا موږ د 2 اخترو ورځ وه، او دې کې لوی بشارت الله تعالی د امت ته ورکړي دین نن د تاسې په ورځ. په ورځ څه معنی؟ د دین وروسته بیا داسې احکام نه دي راغلي چې د دې نه مخکې چې کوم احکام وي هغه دې منسوخ کړي وي. نسخه دې نه وروسته دې نه ده راغلي، دې به نور پورولی راغی. او نور څه آیتونه وروسته نازل شوي دي، او نبی علیه الصلاة وسلام 1 ورځ یا 1 ورځ نور دی مبارک ژوندی و، بیا د دنیا نه انتقال کړی دی. دغه آیت نه وروسته الله تعالی څه وایي؟ نن ما پوره کړی ده تاسو ته د تاسې دین نسبت موږ تاسو ته ګوره کوي، د تاسې دین. واتممت علیکم نعمتي، او پوره کړی مې د په تاسې باندې خپل نعمت نسبت به ځان ته کوي. د تاسې دین دا منه ګورې د عمل دپاره مې در لېږلی دی. مسلمانانو عمل وکړئ په دې دین باندې، او نعمت خو د الله ده، که الله دا نعمت په موږ تاسې نه وکړی څه جهالتونه و پخوا. ومن یفطر فی مخمصة، دغه مخکې شیان خو الله حرام کړي دي، خو یو سړی له لوږې مړ کېږي، دومره سخت وږی دی، بل هېڅ شی د حلالو نشته، صرف دغه حرام شیان په لاس ته راغلل. دښته او بیابان کې روان یو، په داسې ځای کې چې نور هېڅ نشته، بندیخانه کې تا ته چې نه درکړل کې، ډېر سخت وږی شوې، له لوږې مړ کېږي، نو الله تعالی بیا دومره شی تا ته راوه کړي دي دغو نه چې ته له مرګه پرې رابچ شي. ومن یفطر، هغه څوک چې مجبوره سه فی مخمصة په لوږه کې، غیر متجانف لاسم، چې دی مائل ګناه ته نه وي. څه معنا؟ دومره خوراک نه کوي چې بیا ځان پسې مړی، فقط له مرګه به ځان پرې رابچ کوي. فإن الله غفور رحیم، بېشک الله تعالی بخښونکی مهربانه ذات ده. یسألونک ماذا احل لهم، دا حضرت عدی بن حاتم او زید الخیل رضی الله عنهما نبی رسول مبارک نه پوښتنه وکړه چې مونږ خو په مځکه د ښکار کې هلته ښکارونه کوو،
کوم ښکار د موږ دپاره روا ده کوم ناروا ده څه طریقه باندې ښکار وکړو الله تعالی آیات نازل کړ یسألونک ماذا احل لهم تا نه پوښتنه کوي چې څه شی د دې دپاره حلال سوی ده قل تو ته احل لكم الطیبات حلال سوي دي تاسو دپاره پاکیزه شیان وما علمتم نو د ښکار خبر راځي او یا ده چې مخکې حرام ذکر سو نو د حرام بیان خو الله وکړ نو صحابو پوښتنه وکړه چې کنو بیا موږ ته کوم شی روا دي دواړه تفسیر کې راغلي کوم شی نو موږ ته روا دي چې هغه وخورو الله تعالی وایي تا نه پوښتنه کوي چې شی دوی ته حلال سوي دي ورته حلال سوي تاسو ته پاکیزه شیان پاکیزه څه معنی چې طبع سالمه ښه طبیعت دغه نه نفرت نه کوي یو چې طبع سلیم نه وي هسې په مرداره باندې اموخته وي هغه ته خو هر شی بیا خوند ورکوي یو څوک لړمان هم خوري دا خو طبع سلیم نه لري طبع سلیمه چې دغه نفرت نه کوي هر څه ته د معلومیږي چې کوم حشراتو بیکاره شیان دي طبع سلیم نفرت ورنه کوي ټول الله حرام کړي دي خبائث دي پاکیزه شیان تاسو ته حلال سوي دي او بل هغه څه وما علمتم من الجوارح هغه څه حلال سوي تاسو ته کار د هغه شیانو چې تاسو ښوونه کړې ده له ښکار کوونکو شیانو نه چې ښکار ورباندې کې جوارح هغه چې ښکار ورباندې کې ښکار کوونکي شیان دي مکلبینا معلمینا چې تاسو ورښودونکي یا تعلمونهن دوی ته مو ورښودلي وي مما علمکم الله د هغه څه نه چې تاسو ته الله تعالی درښودلي وي ښکار د تعلیمي شیانو هغه شی ده تعلیم یافته وي تعلیم دومره مهم شی ده تعلیم یافته شیانو ښکار روا ده که تعلیم یافته نه وي د هغو ښکار نه ده روا هر شی چې تعلیم قبلي د هغه ښکار صحیح ده خو سپی چې ذکر کوي په هغه باندې ډېر اوقاتو کې دوی ښکار کوي نو ځکه هغه ذکر کوي یو زمری یو یګ د دغه دوه ښکار نه ده صحیح ځکه یګ وایي ډېر پس همته ده هغه د ځان دپاره شی ښکار کوي او زمری بلند همته ده بل چاته کار نه کوي هسې کوي د ځان دپاره یې کوي د پس همتي نه دا د بلند همتي نه او ښکاري شی به تا ته شی ښکار کوي داسې تعلیم به ورکوي چې تا ته به شی ښکار کوي بیا یو د سپي تعلیم ده یو د مرغه تعلیم ده د سپي تعلیم هغه دا ده چې کله ده ته داسې تعلیم ورکړي چې دی ښکار درته کوي د هغه ښکار نه به دی خوراک نه کوي که د ښکار نه خوراک وکړه بیا دا ښکار نه سي کېږي دا مردار ده ځکه دا تعلیم یافته نه ده الله تعالی څه وایي هغه څه چې تاسې ورښودلي د جوارحو نه کواسبو نه چې دوی ښکار کوي مکلبینه تاسې معلمین یې دوی ته ورښودونکي یا تعلیم ورکوئ هغه څه چې تاسې دوی ته تعلیم ورکړی ده تعلمونهن دوی ته ورښیي یا کوم څه ورکوئ چې الله درښودلي دي الله چې څه درښودلي دي هغه تعلیم ورکوئ نو په سپیو کې دا ده چې وحشت یې ختم سو چې راغواړي یې درځي چې شړی یې ځي او دریم شرط د ښکار نه به خوراک نه کوي که د ښکار نه خوراک وکړه دا تعلیمي سپی نه ده بیا د دغه ښکار بیا نه ده سي دا انپړه سپی ده بیا دا نه پوهېږي او د سپي تعلیم داسې کېدی سي چې یو وار د ښکار ته خوشې که د ښکار وکړه چې د هغه نه خوراک کوي ته په لرګي باندې ووهي یا په تیږه وولې هغه ته الله شعور ورکړي چې مطلب یې دا ده چې خوراک مه کوه نو یو دوه وارې درې وارې باندې دی تعلیمي کېږي چې تعلیمي سو بیا چې دی کله ته ښکار ته خوشې کوې اول کې به بسم الله ووایي بسم الله خوشې به یې کړي دغه چې کوم ښکار وکړه وینه یې ورباندې تویې کړه تر څو چې ته ورسېږې دی مړ ده دا ښکار سوی شی بس دا تا دپاره روا ده دې کې څه مشکل نشته الله روا کړی و که ته ور ورسېږې لا ژوندی ده بیا به چاړه پرې راتېری که د چاړه راتېره نه کړې تا په مخ کې مړ سو بیا مردار سو ولې یو حلالی اغتراري ده یو اختیاري ده اغتراري د مجبوریت په وخت کې هغه ده چې ښکار ورباندې کوي خو ته لا نه یې ورسېدلی
بیا هغه نفس چې زخمي یې که درته هغه سپي خو خوراک یې نه ده ورنه کړی دا تا ته روا ده خو که ته ور ورسېږي بیا خو اختیاري حلاله ده بیا به چاړه پرې راتېری نو بسم الله به پې ووایي خو بل طرف نه به بل سپی دا نه یې ورسره شریک سوی ځکه هغه باندې بسم الله نه ده ویل سوي که بل سپی ورسره شریک سه او دواړو دا ښکار وکړه بیا نه صحیح کېږي هغه سپی چې تا ښکار ورباندې وکړه او بسم الله دې پې وویله د هغه ښکار صحیح ده نو تعلیم د سپیو کې شرط څه سو یو به وحشت ختم کړي چې راغواړي یې راځي چې شړی یې ځي او دریم چې د ښکار نه به خوراک نه کوي او د مرغه ښکار بیا د مرغه ښکار د هغه به وحشت ختم کېږي چې راغواړي یې راځي چې بیا شړی ځي ښکار ورباندې کوي ورخوسې که بسم الله پې ووایي جی نور که هغه د دغه ښکاري شي نه خوراک کړی و دا بیا نقصان نه لري په هغې کې ځکه هغه ته دغسې تربیت ورکوی نه سي مرغه ته سپی خو به په تیږه ولې پوی به سي په لرګي به وایي مرغه خو دې که په تیږه وویستی په لرګي دې خو مړ کېږي که نه هغه دغه تعلیم قبلوی نه سي چې نه سي قبله نو که هغه خوراک تر کړی بیا پروا نه لري او سپی دې پسې خوسې که وینه یې وچشله خوراک یې د غوښې ونه که وینه یې ترې وچشل دهقان دا بیا پروا نه لري دا لا د ښه تربیت ده چې زه چې ښکار دپاره ملیږي مطلب یې دا ده چې ته به خوراک نه ترې کوې ښه پوه سوی ده په دې باندې نو که وینه یې وچشله بیا پروا نه لري او که په غېږ باندې ښکار کوو کله چې کوم ښکاري شی ته ولې نو په وخت د ویستلو کې به دلته بسم الله ورباندې وایي که بسم الله دې پې ونه ویله دغسې دې وویسته بیا هغه مرداري کړي فکلوا مما امسکنا علیکم نو خورئ د هغه څه نه چې تاسې ته یې نیولي وي ګوره امسکنا علیکم تاسې ته یې نیولي وي که خپله خوراک وکړي بیا خو ځان ته نیولی بیا خو تربیتي سپی نه سو تعلیمي نه سو واذکروا اسم الله علیه او نوم د الله تعالی په یاد کړي چې کله د خوشي کوو د الله نوم به په یاد کړي واتقوا الله د خدای پاک نه وویرېږئ د حرامو نه ځان ساتئ ان الله سریع الحساب بشک الله تعالی د زر حساب کولو وال ده اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال سوي دي تاسو لپاره پاکیزه شیان مخکې خو په اهل کتاب باندې ډېر پاکیزه شیان حرام سوي دي د خپلو ګناهو په واسطه باندې نن تاسو ته پاکیزه شیان هغه حلال سوي دي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم خوراک د هغه کسانو چې کتاب ورکړی سوی ده حل لكم حلال ده د تاسو لپاره اهل کتاب چې حلاله وکړي د تاسو لپاره حلال ده ولې خو هغه هم په الله تعالی ایمان لري خو د الله په نوم حلاله یي د هغو حلاله د تاسو لپاره روا ده د ګورې غوښې پرې متعلق حکم ده دا نور شیان خو د هر چا روا دي غنم سو لوبیا سو دال سو نخود سو چې علالیږي نه دغه شیان خو د خوراکي شیان طعام خو د هر چا روا ده خو د حرمت خبره نه ستا خو تجارتي خبرې اخلاص غوښه کې اصل حرمت ته ګوري دا قاعده زده کړئ غوښه کې اصل حرمت ده حل به په دلیل سره وي چې بسم الله به پې ویل سوي وي داسې چا حلاله به نه وي چې بې د خدای نه د بل چا نوم پې یادوي که بسم الله نه و پې ویل سوي اب حرامه ده اب خوراک جایز نه ده نو طعام د هغه چا چې کتاب ورکړی عام د تاسو دپاره روا ده وطعامکم حل لهم د تاسې طعام د تاسې حلاله د دوی دپاره روا ده اهل کتابو دپاره ورسره دلته خو د اهل کتابو د طعام خبره راغله ضمناً یو بل حکم مو سره ذکر کړي والمحصنات من المؤمنات او حلال کړی شوي د تاسې ته پاکیزه محسنې پاکې ښځې والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب او پاکې ښځې د هغه کسانو چې کتاب ورکړی شوی ده من قبلکم مخکې د تاسو نه د هغو نکاح د تاسو سره روا ده اذا اتیتموهن کله چې تاسو ورکړئ دوی ته اجورهن مهرونه محسنین عفت طلبونکي به یې پاکي حاصلونکي به یې غیر مسافحین زنا کوونکي به نه یي په ښکاره باندې ولا متخذي اخدان او نه پټې دوستي نیونکي به یې د اهل کتابو حلالم روا سو موږ ته او د هغو د ښځو نکاح دا مؤمنان ته روا سو خو مؤمنه هغو ته بیا نسي ورکولی یو طرف یې په هغې کې بیا ذکر کړه دا بل طرف نه او په حلاله کې دواړه طرفه ذکر کړه
یغو حلاله تاسې ته روا ده، د تاسې حلاله یغو ته روا ده. خو د یغوی محسنې ښځې تاسې ته روا دي پاکیزه، چې زنا او دا شیان به نه وي پکې، په عفت او په مهر سره به یې طلب کوي. خو دا یې ونه وي چې تاسې ښځې هغو ته روا دي. مؤمن ښځه اهل کتاب ورته نشي ورکولی. خو تفاصیل لیکي چې دا اوس وخت کې هغه اهل کتاب په خپل کتابیت نه دي پاتې، بلکې اکثره په دهریت باندې اوس روان دي، په دهریت باندې روان دي چې الله تعالی جل په وجود باندې قائل نه دي. ډېر شیان زمانې ته دوی نسبت کوي. نو اوس ځان ساتنه پکار ده، نه د هغو ښځې په نکاح کول پکار دي او نه د هغوی حلاله، ځکه صرف د الله تعالی نوم نه پیادي، بل دا چې د هغو ښځې اوس ته په نکاح کې، نو د هغو خو اوس داسې قوانین دي چې ښځه د سړي په ځای وي، سړی د ښځې په ځای کوي. نو خو د تا خو آخر به ایمان هم د لاسه وړی. نو اوس وخت دپاره د هغو نه ځان ساتنه پکار ده. تفاصیل مبارک ومن یکفر بالایمان، هغه څوک چې کافر سو په ایمان باندې، منکر سو، بعقیدې سو په اسلام باندې، فقط حبط عملو، ضایع سو د عمل، وهو فی الآخرة من الخاسرین، دی په آخرت کې تاوانیان نه ده. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. دا په یو غزوه کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها قصه مخکې موږ تاسو کړې وه، نبی رسول مبارک سره وه، د هغې غاړکۍ امیل یې ورک سو، د دې اوښې لاندې. خو نبي رسول خلک چې ولېږل، ویې کتو پیدا نه شو، ډېر ناوخته سو. حکمت الهي په دې کې و. دا چې کله دوی وګرځېدل پیدا یې نه کړ، رسول الله صلی مبارک د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها د موږ تاسې ټولو مور زنګانه باندې سر ایښی و، ویده سوی و. ابوبکر صدیق صاحب مبارک ته صحابه کرام ورته ویل چې دا اوس اوبه هم نسته، وخت مانځه ده، د یوې غاړکۍ دپاره اوس دا ټول خلک یې بند کړي دي. دی مبارک ورغی، خو د خدای دپاره غوسه اوس دا خلک منځونه و دغه خراب نه شي. دا مبارک رسید ډېره کلکه چوخې کړه. هلته خو رسول الله مبارک دې په ځنګانه سر ایښی ده، نور په زوره څه نه شي ویلی، دی مبارک هم. نو هغه مبارک هم وایي زه ځان نسم خورو، ځکه هلته رسول الله مبارک ده چې هغه مبارک راپورته سو، الله تعالی آیت تیمامه نازل کړی. یا سید بن حذیر رضی الله عنه ابوبکر صدیق صاحب مبارک ته دا اول برکت تاسې نه ده، تاسې اهل بیتو کې هر وخت خدای پاک برکات اچوي. یوه غاړکۍ ورکېدا ده، خو د ټول امت دپاره د تیمام حکم راغی. څومره اساني راغله خلکو دپاره. الله تعالی په هر څه کې حکمت وي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، ای مؤمنانو چې کله تاسې پورته کېدئ مانځه ته، اراده م د مانځه وه، ځکه مونځ خو تیار ودرېږي، وروسته خو اودس نه کېږي، اودس خو مخکې کېږي، چې اراده م د مانځه وه. فاغسلوا وجوهکم، مخونه پرېمینځئ، وایدیکم، لاسونه د تاسې المرافق تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم، او تاسې مسح وکړئ په سرو د تاسې، وارجلکم، او پښې مو پرېمینځئ. وجوهکم باندې عطف ده، فاغسلوا لاندې ده، په ترتیب مسنون ته اشاره ده، چې سنت طریقه باندې دغسې اودس ده چې اول به مخ مینځئ، بیا به لاسونه تر څنګلو پورې، او بیا مسح په سرو باندې، و ارجلکم، او بیا پښې پرېمینځئ الکعبین، تر بیړۍ پورې. دې تفصیل مخکې د اول سپارې په سر کې د لمانځه په بیان کې سورت بقرې د لمانځه خبره چې راغله، هلته موږ تاسې پوره تفصیل کړی دی څه رقم اودس باید وشي. اول باید اودس ماتې ته لاړ، ښه اطمینان یې وشي چې قطراتو څاڅکي د بولو ځتې ودرېدل، دې ته استبرا وایي، دا واجب ده. داسې نه چې هلته قضای حاجت ضرورت ادا کړه، دستي په هغه ځای باندې استنجا کوي، راځي اودس کوي. هلته خو وروسته کله څاڅکي تویېږي د بولو، څاڅکي چې توی شي چې اودس دې وکړم، اودس دې بېرته نسي صحیح. استبرا واجب ده، اطمینان به ځان ته حاصلوي. کالي دې مرداري کړي، په هغو څاڅکي تویېږي، ځان دې مرداري کړي، ځکه اول به استبرا وکړي چې کله ضرورت ته لاړې بېرته به راجګ سي، چې ښه اطمینان دې وسو چې نور هغه څاڅکي ودرېدل. شرعي احکام دي، دا باید زده کړي سړی. وروسته د هغه نه بیا په سنت طریقه باندې اودس کوي، چې بسم الله دې په اول د اوداسه کې وویله،
ټول اندامونه پاک شو. چې کوم واړه ګناهونه یې ورباندې کړي، که په سترګو یې هغه پاکي، که په لاسو یې هغه پاکي، که په پښو یې هغه پاکي، دا ټول الله تعالی دې سره پاکي. که بسم الله دې ونه ویله، بیا صرف هغه اندامونه پاکیږي چې پرې دې مینځل. بسم الله والحمد لله علی دین الاسلام. اول او داسې کې دغه بسم الله راغلی ده، دغسې بسم الله ووایم صحیح ده، بسم الله الرحمن الرحیم ووایم صحیح ده. او که دغه ووایي دا مشخصه بسم الله او داسې په اول کې ده کتابو نقل کړی ده بسم الله والحمد لله علی دین الاسلام. 3 وارې به لاس پرېمینځي، بیا به 3 وارې خوله پرېمینځي. مسواک به په ښه طریقه باندې ووهي. څوک چې مسواک نه پرېږدي په وخت ځنکدن کې الله تعالی کلمه نه ورنه هېروي. خوله دې پاکوي، الله راضي کوي. ډېرې فایدې ذکر شوي دي. په دا مشخصې 3 فایدې چې دغه طرفې دنیا کې دې ګوره خوله دې پاکه سوه، الله دې راضي که، او په وخت ځنکدن کې کلمه هم خدای نه درنه هېروي. او که نشهیي شیان څوک استعمالوي، بیا په وخت ځنکدن کې کلمه ورنه هېرېږي، الله نه ورته یادوي. نو مسواک په ښه طریقه باندې ووهئ. دې نه وروسته به بیا پزې ته 3 وارې اوبه واچوئ. استنشاق استنثار دواړه ما تاسو ته مخکې بیان کړي وو. استنشاق پزې ته 3 وارې اوبه واچوئ، یا واچوئ خو بېرته به یې وشیندي، دې ته استنثار وایي. بیا به یې واچوئ، بیا به یې وشیندي، بیا به یې واچوئ، بیا به یې ښه پاکه شي. ځکه خو مونځ کوي، مونځ خو د الله سره خبرې دي. الصلاة معراج مؤمن. دې نه وروسته به 3 وارې مخ به پرېمینځي. دا د تندي په سر د ویښتانو بیخ نه ده، دې ځای نه تر زنې لاندې، یو غوږ نه تر بله غوږه پورې. دې ځای کې به یو ځای وچ نه پاتې کېږي. که یو ویښته قدرې وچ ځای پاتې سم، بعضې بېباک یې اوبه اچوي، وچ ځای پاتې کېږي. نه اول دې اوبه واچولې، ښه یې وسولوه چې ټول مخ لوند شي، بیا اوبه ور واچوه، بیا اوبه ور واچوه. 3 وارې سنت به دې ادا شي، او فرض خو به دې په اول کې لا ادا شوي. که یو ویښته ځای وچ پاتې شي ګورې، بیا اودس نه صحیح کېږي. بیا د دې نه وروسته لاس 3 وارې مینځل تر څنګلو پورې، چې یو ځای وچ پاتې نه شي. دا څنګلو پورې چې لږ اوبه پورته هم لاړ شي، ځکه په ورځ د قیامت باندې غور او محجلین امت د رسول الله برف د اودسو ځایونه به داسې پړکېږي، ځلېږي به هلته معلومي. نو ښه پوره هر اندام باید پرې مینځلی شي. بیا وروسته په سر باندې مسحه کول، ټول سر مسحه سنت ده، 4مه حصه فرض ده. او په غوږو باندې مسحه ورسره وکړي. د هغه نه وروسته په غاړه باندې، دا د ګوتو شا علمدي په غاړه باندې، غاړه دا څټم نه، دا حلقوم، دغه د غاړې اډوکی چې ده دغه نه، دې مابین کې دا کوم رګونه چې دي په دغه ځای باندې به دا لمدې ګوتې داسې راتېرې کړي. که وچې شوې بېرته به لمدې کړي، داسې به پرې راتېرې کړي. بیا د لاسو ګوتې خلال چپ لاس به په ښي لاس باندې له پاسه کېدي، داسې به یې راتېر کړي، او ښی لاس به په چپ لاس باندې کېدي، داسې به یې راتېر کړي. دا مستحب عمل ده. دې نه وروسته پښې به اوله پښه به ښۍ پښه 3 وارې پرېمینځي، بیا چپه پښه، ښۍ پښه بېرته خلالول د ګوتو، چې خچنۍ ګوتې باندې لاندې طرف نه به د ښۍ پښې د خچنۍ د وړکۍ ګوتې نه به شروع وکړي، لاندې طرف نه خلالوي تر اخره پورې. دا سنت ده. خو که چېرته اصابع مضمومه و پیوسته وي، بیا خو اوبه رسول هغه ته بیا فرض دي. د مابین بیا خلالوي چې هغه اوبه مابین ته وایي، بعضې سریخ غوندې ګوتې اوبه نه ورته رسي، هغه به مابین ته بیا اوبه ورته رسوي، فرض دي در باندې. نو داسې طریقه باندې اودس کول. بیا نور د مانځه بیان وشي، ټول هلته تفصیل تېر شوی ده. و ان کنتم جنوبا، دا خو چې بیا اودس وي، اودس به په دغه طریقه وکړي. که جنوب ویه، غسل در باندې اوښتی و، کوروالی شوی وی، دغسې خوب کې شیطان خطا کړی و، یا ښځو محوره مریضي نه پاکېږي، هغو دپاره هم غسل واجب ده، فرض ده. عام په دغه طریقه باندې به کوي. څنګه؟ و ان کنتم جنوبا، که تاسې جنوب ویه، فطهرو، بیا ځانونه ښه پاک کړئ. ورې مبالغه راغله، ځانونه ښه پاک کړئ. نو ښه پاکوالی دا ده چې له سره تر نوکه ټول اندامونه، ټول وجود پاک، د ټول بدن پاکوالی، د ټول بدن ته اوبه رسول فرض دي. خوله او پزه هم په دې کې دي. ځکه هلته حدیث مبارک کې راځي چې تاسې پاکئ پوستکی او
ویښتانو بیخونه راغلي چې دغه ته اوبه ورسوئ. مضمون دی هغه حدیث مبارک درته وایي. نو پزه کې شی دي ویښتان دي، دې ته به اوبه رسوئ، د هډوکي پورې دا ځای به پاکوي. او خوله مینځل هم په اوداسي کې خو سنت ده، او په غسل کې بیا فرض ده. ځکه ورته مبارکه سره نو ځان ښه پاک کړئ، یعنې غسل وکړئ، ټول بدن پرېمینځئ. ان کنتم مرضا او علی سفر، او که تاسې مریضانو یا په سفر کې ویه، او جاء احد منکم، یا راغی یو د تاسې نه، من الغائط له جای د بول، یعنې بې اودسه څه، او لامستم النساء، یا مسه کړې ښځې، موږ تاسې مذهب لوڅ یو جایوالی د خپل بیبي سره د اودس ماتوي. او امام شافعي صاحب مرکو چې نفس لاس دې ور اودس مات ده. فلم تجدوا ماء، نو تاسې اوبه پیدا نه کړې، فتیمموا صعیدا طیبا، نو تاسې قصد وکړه خاورې پاکې ته تیمم وکړه. فامسحوا بوجوهکم، نو تاسې مسح وکړئ، لاسونه راتېر کړئ په مخونو، و ایدیکم منه، او لاسونو باندې له دې خاورې نه. تیمم بیا دوه وارې وهل دي، یو وارې به په مځکه باندې یا د مځکې د جنس نه چې هر شی وي، خاوره پکې شرط نه ده، د مځکې د جنس نه. مځکې جنس څه ده چې ایره کېږي نه، ویلې کېږي نه، پاکه تیږه ده، لاس دې پرې ووهل دم صحیح ده، هېڅ ګرد نشته ورپورې، ځکه دا له جنسه د مځکې نه ده. او که له جنسه د مځکې نه نه وي، لکه قلعي پلاستیک، دا خو له جنسه د مځکې نه ده، که ویلې کېږي، یا لرګی، هغه هم په مځکه کې ده، خو له جنسه د مځکې نه نه، ځکه هغه ایره کېږي، هغه باندې تیمم نه کېږي. او که خاوره پرې پرته وه، بیا خو په خاوره سو، نو په دغه باندې یو وارې به لاس ووهې، بیا به یې داسې وڅنډې، په مخ باندې به یې داسې راتېر کړي چې د مخ هېڅ ځای هم پاتې نه شي. ګورې دلته داسې طریقه باندې ګورې، دا ګوتې بېرته ما را ټیټې کړې، سترګو ته ورسېږي. ټول مخ ګورې، لکه مینځلو کې چې ټول مخ مینځل فرض دي، دلته فامسحوا بوجوهکم، تاسې مسح وکړئ په مخونو باندې، ټول مخ باندې لاس راځړول فرض دي. و ایدیکم منه، او لاسونو باندې چې په اوداسه کې ټول لاس تر څنګلو پورې مینځل فرض وو، دلته په تیمامه کې ټول لاس باندې لاس راتېرول فرض دي. بیا به مځکه باندې لاس ووهې، وبه یې څنډې، دغه طریقه باندې اول به لاندې طرف نه داسې لاس راتېر کړي، ګورې چې بلکل یو ځای هم پاتې نه شي، یعنې بېرته دا بل طرف دغسې لاس پرې راواړئ، ګورئ ځای هم پاتې نه شي. بیا دا بل لاس هم دغسې، بیا به دا لاسونه داسې خلاک چې مابین نه ته هم ورسېږي مسحه. دغه طریقه باندې به تیمم بیا کوئ. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله تعالی نه غواړي چې په تاسې باندې مقرر کړي څه تکلیف په تنګي، درته مشروع کړي، سخت احکام در باندې نازل کړي، څومره اساني راوستله. ولکن یرید لیطهرکم، الله تعالی غواړي چې تاسې پاک کړي، ولیتم نعمته علیکم، د دې دپاره چې تاسې باندې خپل نعمت پوره کړي، چې رخصت یې درکړه. اوس که دا فرض وای چې که ته مریض یم غسل به کوې، نو څومره به سخته وه. ته په سفر کې اوبه نسته، اوبو ته به ځان رسوې، څومره به سخته وه، هلته به رسېدګي نه کېدله. نو الله تعالی خپل نعمت په موږ تاسې به نازل کړی، رخصت او اساني راته راوستله، نو دغه تیمم بېرته هغه د غسل قیم مقام ګرځېږي. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. واذکروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذي واثقکم به، او یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسې باندې، په اسلام او په نور احکام او شرایعو باندې په تاسې نعمت کړی. او یاد کړئ ومیثاقه الذي واثقکم به، هغه کلکه وعده، میثاقه الذي کلکه وعده، هغه واثقکم به چې محکم والی کړی د الله تعالی تاسې سره په هغه باندې، یعنې کلکه وعده یې درنه اخیستې ده. هغه وعده په یاد کړئ. ګورئ کوم وخت کې اذ قلتم چې تاسو ویلې سمعنا و اطعنا، موږ اورېدلی د قول د الله او اطاعت مو کړی، خبره مو منلې ده. یا خو دا هم بېرته الستو بربکم قالو بلا کې ټول ویستې موږ رب یو. نو هغه وعده ګورئ در په یاد کړئ، نو د خدای په دین صحیح عمل وکړئ. یا هغه مخکې لا یکلف الله نفسا کې چې امن رسوله کې موږ تاسې ویلي وو چې صحابه کرام ویلي چې کوم شی چې د موږ په زړه کې تېرېږي، دا خو د موږ په اختیار کې، دا به نو څنګه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بني اسرائیل غوندې وای، سمعنا وعصینا،
اورېدلی مو ده او نافرماني مو کړې منو یې نه. اعوذ بالله. تاسې ووایئ سمعنا واطعنا. نو هغه کلکه وعده الذي واثقكم به چې کلکوالی محکموالی کړی دی تاسو سره په هغه باندې چې تاسې وویلې سمعنا موږ اورېدی او اطعنا او اطاعت مو کړی هغه در په یاد کړئ نو دا منه صحیح عمل وکړئ. واتقوا الله د خدای نه وویرېږئ مخالفت مه کوئ د خپل وعدو د الله سره. ان الله علیم بذات الصدور بېشک الله تعالی علیم د په چښتنان د سینو باندې الله ته به خپله هر چا ته به الله تعالی خپله جزا ورکوي. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. ای مؤمنانو كونوا قوامین لله تاسې سیه ښه درېدونکي ښه متعهد اوسېږئ الله تعالی لره. څه معنی د الله حق په جای کې یې کې ګورې نقصان ونه کوي. شهداء بالقسط تاسې اوسېږئ شاهدان په عدل سره چې زیاتی درنه ونسي ګورې په شاهدي کې. ولا یجرمنکم شنآن قوم او باعث دې نه کې تاسې دښمني د قوم علی الله تعدلو چې تاسې به عدل نه کوئ بلکې عدل کوئ. که یو څوک د سره دښمني کوي خو د شریعت له حدودو به تاسې نه تېرېږئ ورته. اعدلوا عدل وکړئ هو اقرب للتقوا د عدل نږدې د تقوا پرهیزګارۍ ته. واتقوا الله د خدای پاک نه وویرېږئ. ان الله خبیر بما تعملون بېشک الله تعالی خبردار ده په هغه څه چې تاسې کوئ. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. وعده کړې الله تعالی هغه کسانو سره چې ایمان راوړی عمل د نیکۍ یې کړی ده چې دوی دپاره به بخښنه مې د خدای له طرفه ګناهونه ورته معاف کړي و اجر عظیم او اجر لوی به وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا هغه کسان چې کافران سوي دي دروغ شمرل دي موږ آیاتونه اولئک اصحاب الجحیم دوی چښتنان دي دوزخ دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. دا ځینې خلک دا په غزوه د غطفان کې نبی علیه صلات وسلام په یو ځای کې د غرمې قیلولې ده د غرمې خوب چې سنت عمل ده کې ډېر فضیلت و ثواب دا د غرمې خوب دپاره نبی کریم صلی مبارک په یو ځای کې واړول. صحابه کرامو ټول تیت شو سره د ونو لاندې خو کومه ونه چې ډېر سوری درلود هغه یې نبي علیه صلات وسلام مبارک ته پرېښودله. هغه د نور نه لږ ګوښه وه ځان ته وه. نبي علیه مبارک هلته استراحت وکړو. هلته دښمنانو د عصور یا د غورس په نامه باندې هغه غره طرف ته تښتېدلي وو. یغو چې پام سو چې مسلمانان سره تیت په ترک شو دوی آرام کړی ده نو د دوی یو نفر راغی نبی علیه صلات وسلام مبارک ته توره یې ورباندې را وویستله. نبي کریم علیه مبارک ورباندې را پورته سو. ده غږ ورباندې وکړه چې نبی علیه مبارک ته راغی چې دی مبارک شهید کړي. وایي اوس به دې څوک رانه منع کړي؟ صحابه کرام خو تیت په ترک دي. وایي الله به مې درنه منع. هلته جبرائیل علیه السلام ته الله تعالی غږ وکړ الله دې ما بنده ته رسول الله ته ځان ورسوه. هغه راغی د عصور یا غرس په نامه چې و په دې سینه باندې ډر شو ووکړ هلته یې وغورځاوه. چې ویې غورځاوه دا توره یې رسول الله صلی مبارک را واخیستله او نه ودېدله په ده باندې ونیوله. اوس به تا څوک رانه منع کړي؟ ما خو هېڅوک هم نشي درنه منع کولی. خو نبي علیه مبارک صحابه کرام را وغوښتل په دې قصه باندې خبر کړ. ده ته بیا کار ونه لرل خو چې دا معجزه یې ولیدله په اسلام باندې مشرف سو کلمه یې ویله خپل ټول قوم ته دعوت اسلام ته بیا ورکړ. الله تعالی په مسلمانانو باندې دغه لوی نعمت الله ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی په تاسو باندې. اذ هم قوم چې قصد وکړي یو قوم یبسطوا الیکم چې در دراز کې در وغواړئ تاسې ته در اوږد کې تاسې ته ایدیهم لاسونه خپل فکف ایدیهم عنکم دوی لاسونه د تاسې نه بند کړه او د تاسې پیغمبر یې درته وساته صلی الله علیه وسلم. دا د پیغمبر ساتنه خو په ټول امت باندې نعمت ده کنه. ځکه ټول نعمت د نعمت الله تعالی ټولو مؤمنانو ته ذکر کوي چې ای مؤمنانو د خدای پاک هغه نعمت در په یاد کړئ چې تاسې پیغمبر یې درته وساته صلی الله علیه وسلم. واتقوا الله د خدای پاک نه ویریږئ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون په الله تعالی دې توکل وکړي مؤمنان.
ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا او په تحقیق سره اخیستې الله تعالی کلکه وعده د بني اسرائیلونه او لګلی مو معین کړی مو وبعثنا منهم معلوم کړی مو د دوی نه 12 نقیبا 12 سرداران بني اسرائیل 12 ډلې 12 سرداران په دوی مقرر وو چې دوی احوالم اخلي او د موسی علیه السلام د دوی په مابین کې کومې خبرې وي هغه دوی ته رسېږي هر قوم نه یو سردار وو وقال الله اني معكم الله تعالی ورته ویل چې زه د تاسو سره یم زما کومک د تاسو سره ده او په دې شرط لئن اقمتم الصلاه که تاسو سم ادا کړئ لمونځ واتیتم الزکات او زکات ورکړه وامنتم برسول ایمان راوړل ما پر رسولانو وعزرتموهم او د دې تقویت او عزت مو او احترام او د انبیاء علیهم السلام واقرضتم الله قرضا حسن الله ته مو نیک قرض ورکړه نیک قرض ده چې پاک حلال مال ورکړي دی الله په دار کې او ورسته به باطل نه کې احسانونه به نه په باره چې ما خو د کومکونه د سره کړی ما خو د شي د سره کړی ما پر په رالوي شي دا خبرې به نه شي کوي چې دا چې وکی د او کفرن عنکم سیئاتکم خامخ استبقوا دي تاسو نه هغه ګناهونه دي تاسو نه عفو بدته وکړو ولا ادخلنکم جنات تجري من تحتها الانهار او خامخ تاسو به داخل کو جنتونو ته چې به یې ګلان دي لمانه یو او دی ونه بیاله ومن كفر بعد ذلك منكم هغه څوک چې کافر سو پس دینه تاسو نه وینه معنا فقد ضل سواء سبيل دورک هغه برابر لار چې جنت تلون کېده شریعت لار دی دین لار ده فبما نقضهم ميثاقهم نو په سبب د ماتواله د دوی کلکه وعده ده دا وعده خو الله دین واخیستل او دوی وعده مات کړې لعنهم په دوی باندې ملعنت وک لخپل رحمت منځ لکه یا مسخ کړ شکلونه په واړه خنجرانو شادیانو ورنه جوړ کړ یا خارج جزیه هم په مقرره کړه وجعلنا قلوبهم قاسيه او مغرزول ژوند د دې سخت وګرځول ژوند سخت سو بیا هغه حق خبرې دی نه قبلولې يحرفون الكلمه عن مواضعه دی بدلی کلمې خپل جایونه تورات کې به احکامو کې تغیر نه راوست رسول الله بر صفات نه بدلول خدای ژوند سخت سو ونسو حظا مما ذكروا به او دوی ایرکړه حصہ د هغه څه چې دوی ته پن پرې وکړی سو پن چې چاته ورکړي لکه دا ساره تر اوسه پورې موږ تاسو ته ترجمه کیږي پنځه شامل کیږي خو ته الله تعالی موږ ته پندونه راکوي نصیحتونه وعظونه راته کوي اوس دغه باندې څوک عمل وکړي الله تعالی به دوی ته نجات ورکړي چې څوک نه پې کوي لکه یهودو مخالفت وکړه الله هلاک کړه خنجرانو شادیانې ترې جوړ کړه نصارا الله تعالی هلاک کړه یغه ونه منله دوی رکه حصہ د هغه څه نه چې پند ورکړی سو وپې هغه پند قبول نک ولا تزال تطلع على خائنة منهم همیشه به ته خبرېږي په یو خیانت د دوی نه الا قلیلا منهم مگر کم کسان د دوی نه چې هغوی رښتیا په تورات ولاړ او بیا وروسته په نبي صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل او د نبي اسلام او د ملګري هغه بیا خیانت نه کوي فاعف عنهم تعفو ورته وکړه واصفح ترې ورتېرسه ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی خوښي نیکي کوونکي خلک ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم او بعض دي او کسان نه چې دی ویلې چې موږ نصارا یو اخذنا ميثاقهم چې دوی کلکه وعده واخیستله فنسوا حظا مما ذكروا به نو د یې رکه حصه د هغه څه نه دوی ته پن پرې وکړی سوی ده کوم نصیحت ورته سوی دوی خپله حصه یې راکړه او عمل یې ورباندې ونه کړ فاغرينا بينهم العداوه دوی چې هغه حصه د پند یې راکړه عمل یې ونه کړ فاغرينا بينهم العداوه نو وامچوله او ما بین دوی کې دښمني والبغضاء او بد سونه الى يوم القيامه قیامت پورې او ما بین خپل نصاراو کې درې ډلې شوي یعقوبیان استوریا ملکانیا دوی خپل ما بین کې ظاهر وایي هر څومره دوی په یو ځای وي حضورونه تیت سره مخالف دي د بل سره دښمني او بد سونه ده وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون زرد شديد تبارك تعالى خبر ورکی صبان شدی کاو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون اے اهل کتاب په تحقیق سره راغلی ته تاسو رسول دی موږ محمد علیه الصلاۃ والسلام يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون تاسو ته بیانې ډېر ډېر څه نه چې تاسو پټول من کتاب تورات نه لکه صفت نبی سمر یا آیت رجم څنګه سره دلو چې دی پټاو رسول الله بیان کړ یا د انجیل نه چې هغه بشارت دی
زیره د عیسی علیه السلام په احمد سره هغه دغه قرآن عظیم شان کې ګورې رسول الله مبارک مذهب مبارک الله تعالی بیان کړ. بیانې تاسو پر ډیر هغه څه تاسو پټول من کتاب نه تورات یا انجیل ده ويعفو عن كثير او د ډیرو شیانو عفو کوي. یو يهودي راغی رسول الله مبارک ته چې ويعفو عن كثير د ډیرو شیانو عفو کوي او کوم شی د ته دغه نه عفو کوي؟ رسول الله مبارک غوته ونه بیا ورته راغی چې هغه کوم شی ده چې ته عفو ورنه کوي او ورنه تېرېږي. خو یهودي ډېر وارې راتاو سو. اوس د یهودي مقصد دا ده چې دی مازې یوه خبره وکړي مقابل کې مې څه ووایي یا تنګ سي څه ووایي. رسول الله مبارک غږ نه کوو چې نه کوو بس راغی په اسلام باندې مشرف سي چې بس واقعیت ته هغه پیغمبر یې چې زه دومره تا تنګوم ته ماته عفو کوې ویعفو عن کثیر د ډېرو شیانو عفو کوي. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین په تحقیق سره راغلی د تاسې ته د الله د طرف نه نور و کتاب مبین او کتاب روښانه کوونکی. نور نه نبی علیه الصلاة والسلام مراد او کتاب مبین قرآن عظیم شان. نور نبی علیه السلام یا خدا چې اول الله تعالی نور د نبی علیه السلام پیدا کړی ده. اول ما خلق الله نوري حدیث مبارک تفسیر مبارک نقل کړی ده. اول چې الله تعالی پیدا کړی د نور د ما پیدا کړی. نبی علیه الصلاة والسلام د جسم و د وجود په لحاظ باندې بشر و انسان و خوراک چکاک بازارو کې ګرځېدل چې آیتو کې جای په جای راځي درته دا ټول د بشریت په تقاضا باندې او د معنویت په لحاظ باندې نور و. نبی علیه السلام دعا کوله چې خدای دې ما په زړه کې نور پیدا کړي اډوکو کې غوښو کې مزغو کې پوستکي کې ویښتانو کې سترګو کې غوږو کې اندامونه به ټول یاد کړي بیا نور راته زیات کړي نور راته زیات کړي نور راته زیات کړي. بیا ویل اللهم اجعل لي نورا خدای ما ته نور وګرځې. کله به ویل اللهم اجعل لي نورا خدای ما نور وګرځې. دا دعا داسې قبول و چې ټول وجود مبارک نور ډک شوی. حتی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارک وایي چې وخت کې ما نه په توره شپه کې ستن راکه شوه. نبی علیه السلام مبارک مسکی سه مسکی سه ویې خندل داسې رڼا د غاښو مبارکونه پورته شوه چې هغه ستن ما پیدا کړه او تار مې پکې وپیه. داسې د نورانیت اثر په ظاهر وجود هم ښکاره شوی و. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله مبارک وایي چې د دې غاښو مبارکونه به داسې نور رڼاګانې پکې کېدلې. او بل نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو دپاره رڼا ده لکه نور رڼایي باندې څوک تیاریکي نه ځان ساتي هلاکت نه ځان ساتي خو د ده په برکت باندې الله تعالی دا دومره هلاکتونه خلق وساتل. نبی علیه السلام مبارک وایي انا الماحي زه محوه کوونکی یم. الله د ما په واسطه باندې کفر ختموي او کفر خو ضلالت ګمراهي او تیاریکه د ظلمت ده هغه تیاریکي الله تعالی په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړي. او قرآن عظیم شان چې هغه روښانه کوونکی ده هغه د حق لاره په واسطه د قرآن عظیم شان باندې خلکو ته الله تعالی ښکاره کوي. یهدي به الله الله تعالی هدایت پې کوي من هغه چا ته اتبع رضوانه چې پیروي د رضا د الله تعالی کړې وي. څه ورښیي سبل السلام لارې د سلامتیا د نجات چې له دوزخه به د الله تعالی پې ساتي او جنت ته به درسوي. ویخرجهم من الظلمات الى نور او دوی باسي د تیارکیو نه الى نور رڼایي ته تیارکیو د کفر د جهالت نه رڼا د ایمان ته علم ته یقین ته دغه ته الله تعالی باسي باذنه په حکم د الله تعالی په اراده د الله تعالی ويهديهم الى صراط مستقيم دوی ته ښوونه کوي برابر لارې ته. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم په تحقیق سره کافران شوي د هغه خلک چې ویل چې الله تعالی خپل مسیح ابن مریم ده. یو عقیده خو په دې کې دا وه چې حضرت عیسی علیه السلام خدای ګاڼه نعوذ بالله دا یعقوبیه ډله وه یعقوبیه ډله په دې کې. قلت ورته فمن یملک من الله شیئا څوک به مالک سي د الله تعالی نه د یو شي ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم که الله اراده وکړي چې هلاک کړي
وفات کې مړ کې عیسی علیه السلام څوک بیا بچ کوی شي نشي بچ کوي. نو څنګه تاسو خدای ورته وایي و امه او مور مبارکه حضرت مریم هلاکه کې هغه مړه کې څوک بچ کوی شي نشي بچ کوي. ومن فی الارض جميعا څوک چې په مځکه کې دی ټول الله هلاکي څوک دی الله تعالی نه چې هغه بیا خلاص کی هیڅوک نشي خلاصولی. نو چې نشي خلاصولی معلومه شو چې الله معبود برحق ده بل څوک نشته. ولله ملک السماوات والارض الله لرد پاچاهي د اسمانو د مځکې او ما بینهما څه چې ما بین اسمانو د مځکې وي یخلق ما شاء پیدا کوي څه ته اراده شي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قادر ده. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهود و نصارى ویلي چې موږ د الله زمان او د الله محبین یو. نعوذ بالله. زمانه چې عزیر خو ابن الله دی په عقیده یهودو اپ مخ کې د موږ د الله زمان. نصارى ویلي چې عیسی ابن الله ده نو موږ د الله زمان. قل تو یا رسول الله برک ولما يعذبكم بذنوبكم نو ولي به تاسو عذابي په سبب د ګناهو دي تاسو چې تاسو به د الله زمان د الله محبین. نو سره خپل زوی ورته اچي خپل زوی نه خنزیر جوړي خپل زوی نه بيزو شادي جوړي تاسو نه خوشادیانو بيزوګانو جوړ خنزیران درنه جوړ عذاب یې تندر در باندې نازل کړي اسمان ته ور نازل کړي. څنګه تاسو د دروغ دعوه کوي د الله زمان د الله محبین. بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بشر انسانان له جنس دي او چا چې الله پیدا کړی دي. یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بخنه کوي چاته چې خوښه چې عذاب ورکوي چاته چې خوښه سي. ولله ملک السماوات والارض الله لرد پاچاهي د اسمان او د مځکې او ما بینهما ما بین د اسمان او د مځکې الیه المصير الله ته رجوع د بازگشت ټول به د الله حضور ته ورځي. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ای اهل کتاب په تحقیق سره غل د رسول د موږ محمد علیه الصلاه والسلام يبين لكم تاسو ته بیانوي على فتره من الرسل په حال د قطع دی راتللو د رسولانو کې چې عیسی علیه السلام نو وروسته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول نور راغلی او 600 کاله په مابین کې وتی دي 600 کاله وخت انقطاع دی را لګل د رسولانو داسې وخت رسول د تراغی ولی حکمت الهی چې ده ان تقولوا ما جاءنا من بشر الله وسلم مقدر ده چې تاسو ونه وایي یا د ځان ساتنې دي دینه چې تاسو بیا وایي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر مونږ ته خو زیره ورکوونکې په جنت او ویره ورکوونکې دوزخ نه څوک نو راغلی نه دا درغه ګوري دا حجت بیا نشته. فقط جاءكم تاسو راغی تاسو بشیر و نذیر ورکوونکې او ویره ورکوونکې والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر څه باندې قادر ده. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء فرعونیانو خو د بني اسرائیلو نه غلامان جوړ کړي وو خدمتونه یې پې کول. موسی علیه السلام ورته ویلي و اذ یاد کا وقال موسی چې ویلي موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته بني اسرائیل ته یا قوم ای قوم لما اذكروا نعمة الله عليكم یاد کړئ نعمت الله تعالی په تاسو باندې إذ جعل فيكم أنبياء چې وی ګرځول په تاسو کې انبیا پیغمبران وجعلكم ملوكا او تاسو پاچایان وګرځول پاچایي یې درکړه واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين او هغه چې درکړه چې نه دی ورکړي هیڅ چاته د مخلوقاتو د زمانه خپلینه تاسو ته دومره نعمتونه درکړه. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه ای قوم دما داخل سي اغمزه کې پاکه تا دوی څو وختل چې موږ ته پیازو غندنې دا شیرا کې منو سلوا باندې موږ صبر نکوو دوی ته ویل تاسو ارض مقدسه ته نه نوځي چې څو غواړي تاسو ته الله تعالی درکړي. تاسو داخل سي اغمزه کې مقدسه پاکه ته چې هغه د شام وطن ده یا تور ده او د چاپیره یا فلسطین ده خو صحیح دا چې اریحا او الیا ده اکثر تفاسیر دا نقل کوي التي هغه كتب الله لكم چې الله تعالی تاسو ته لیکلې ده مقرره کړې ده هغه مځکه ولا ترتدوا على ادباركم تاسو مګرځي په شاګانو باندې ولا ترتدوا مګرځي على ادباركم په شاګان دي تاسو اند امر اومنه یا د امر څه ونه من لکه شاته شای لارسي فتنقلبوا خاسرين تاسو به وګرځي تاوانيان. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين اي موسى عليه السلام په دې قوم جبارين دي زورور قوم ده وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها موږ به هیڅ کله دې ښار ته داخل نسو تر څو چې دغه زورور خلک ترې ونوځي. فإن يخرجوا که دوی ووتل منها دې غنه فإنا داخلون موږ بیا ور داخلېدونکي موږ ورځو. دا ارض مقدسه ته چې الله تعالی دې ته امر وکړي دې ته ورسئ خو تاسې جهاد وکړئ
الله به فتح او نصرت او کومک هم د تاسو سره کوي او دا وطن به ټول تاسو ته په لاس درکړي. نو موسی علیه السلام 12 کسان، دوی خو 12 قبیلې وو، 12 نمایندګان د دوی نه ولېږل چې ورسه د هغو حالات واخله. د هغو حال چې واخیسته چې ویې کتل ډېر زورور قومونه دي، زورور خلک دي په دې کې. بېرته چې را روان سو د 12 کسانو په خپل مابین کې دا مشوره وکړه چې دا حال به دوی ته نه وایي بني اسرائیلو ته. که دا حال ورته وایي چې داسې زورور خلک و، دومره غټ وجودونه یې و، نو بیا به دوی جهاد ته زړه ښه نه کړي، وبه ډار سي. او په دوی کې 2 کسان، یو د یوسف علیه السلام د اولادین و، یو د یهودا. یعقوب علیه السلام 12 زامن وو، نو 12 قبیلې وو، 12 نمایندګان لګېدلي. نو دوی 12 کسانو کې دغه 2 کسانو په خپله خبر باندې عمل وکړ. چې راغله موسی علیه السلام سره خبره شریکه کړه، دغه 2 کسانو حال د دې ونه ویل چې داسې غټ وجودونه او داسې سخت جنګیالي خلک و، داسې دغه 10 کسانو دا خبره دوی ته وکړه. الله تعالی وایي قال رجلان من الذين يخافون انعم الله، ویلې هغه 2 کسانو چې دوی ویریږي د الله تعالی نه، انعم الله علیهم، چې الله تعالی په دوی باندې نعمت کړی ده، چې په دې خبره خبر ټینګ ودرېدل. یو یشع و، یو کالب په نامه باندې و. دغه 2 کسانو ویلې ادخلوا علیهم الباب، ننوځئ ورته دغه دروازې ته د ښار. خو به ښارونو دروازې درلودې، دغه چاپېره به دیوال پرته او سور البلد. ننوځئ دغه ښار ته، واذا دخلتموه، کله چې تاسې ورته ننوځئ فانکم غالبون، تاسې غالبان یې ګورئ، فتح به دې تاسې په لاس باندې، ځکه خو د الله تعالی امر ده. وعلى الله فتوکلوا، نو په الله تعالی باندې تاسې توکل وکړئ، ان کنتم مؤمنین، که تاسې مؤمنان یې. قالوا دوی ویل یا موسی الا لن ندخلها، موږ به هېڅکله ورننوځو دې ښار ته، ابدا هېڅکله، مادامو پېښه تر څو چې د جبارینو زورور پکې موږ نه ورځو. فاذهب انت وربک فقاتلا، لاړ شو ته رب دې جنګ وکړه، ان ها هنا قاعدون، موږ دلته ناست یو. حضرت عبدالله بن مسعود هم وایي چې حضرت مقداد رضی الله عنه یو خبره وکړه رسول الله مبارک ته صلی الله علیه وسلم، که ما کړې وای د هغه په مقابل کې چې هر شی د دغه ټول نه به ماته دا بهتره وه. دا معنا که دا ټوله دنیا څه چې په دنیا کې دا ټوله ماته راکړه شوې وای، به ماته دومره خوښه نه وه لکه دغه خبره چې ما دلته کړې وای. بدر واقعه کې به تفصیل درته راسي انشاءالله. نبی علیه الصلاة وسلام دوی سره مشوره کوله چې تاسې ماته مشوره راکړئ. مهاجرو صحابه کرامو ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشوره ورکړه، ډېر قهرماني خبرې وکړې. حضرت عمر رضی الله عنه خو بار رسول الله برکو چې ماته مشوره راکړي. مقصد د رسول الله برک دا دی چې انصار څه وایي، د مدینې منورې خلک څه وایي، جنګ ته وروځو که نه به درته. ځکه دوی چې هلته لیلة العقبه کې کوم بیعتونه نبي صلی الله سره کړي وو، هلته دا وعده سوې وه چې په مدینه منوره کې به دوی د تا دفاع کوي. د باندې د وتلو جنګ او جهاد دپاره دوی هلته معاهده نه وه کړې. رسول الله برک د دوی رایه معلوموي. بالاخره انصار پوه شو چې موږ ښیي. حضرت مقداد ورته وویل چې یا رسول الله مبارکه، موږ داسې نه یو لکه بني اسرائیل غوندې. فاذهب انت وربک فقاتلا انهم لقاعدون، لاړ شه ته رب دې جنګ وکړي، موږ به دلته ناست یو. موږ به د تا مخې ته، د تا ښی طرف، د تا چپ طرف، د تا شا طرف، هر طرف ته موږ جنګېږو او مقابله به کوی. رسول الله مبارک بس فقط د تا امر دې موږ منل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله سو. ابن مسعود صاحب مبارک وایي چې د دې په عوض کې چې هر شی ماته وایي، ماته به دا خبره محبوب و چې کاشکې دا خبره ما کړې وای، ځکه رسول الله مبارک په دې ډېر خوشحاله سو. قال موسی علیه السلام ورته ویلي الله تعالی ته رب انی لا املک الا نفسي، ای رب دې ما، زه مالک نه یم مګر د خپل ځان یم، و اخي د ما ورور چې هارون علیه السلام ته، د دغو 2 اختیار د ما سره شته، ځان او د ورور. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، نو جدایي راوله په مابین موږ او د قوم دي ګناهګارانو کې چې بار مخالفتونه کوي.
قال الله تعالی ورته فانها محرمه، نو بېشکه دغه مځکه حرامه ده، علیهم په دوی باندې 40 سنه 40 کاله حرامه کړی شوې ده، 40 کاله به دوی نشي ورته داخلېدلی. دوی مطلبونه نه پوهېږي، نو دوی په میدان تیه کې پاتې شو. دوی به سفر شروع که سهار نه تر ماښامه پورې، ماښام به چې واړول بېرته به خپل ځای کې و چې سهار یې کوم ځای نه سفر شروع کړی. سبا بیا دغسې بله بیا 40 کاله په دغه عذاب خدای دوی ګرفتار کړ. بیا حضرت موسی او هارون علیهم السلام دغلته وفات شوي دي. دوی مشران اکثره مړه سو دغلته. بیا وروسته دوی ته بل پیغمبر یوشع علیه السلام الله تعالی ورولېږه، دوی ایمان راوړه، بیا هلته دوی تللی دي. دغه ښار وروسته د هغه نه بیا فتح سوی ده 40 کال نه بعد. 40 کاله دوی دغه ته حیران پاتې شوي وو. 40 کال نه وروسته چې دوی بیا دغه بل پیغمبر باندې ایمان راوړو، مقابله یې وکړه، جبارین یې ختم کړه، بیا هغه ځای د دوی په لاس باندې الله تعالی ورکړه. او هغه ډېر اوباده ځای و، ډېر اوباد ځای، 1000 کلي وو، په هر کلي کې 1000 باغونه وو، 1000 باغونه، دومره اوباد ځای و. خو بس هغه دوی د خپل مخالفتو په وجه باندې ټول عمر د 40 کال دغلته په میدان تیه کې تېر کړه. حیران پاتې و، کله لاړ څه بېرته په هغه ځای پراته وو، بیا به روان سو تر بیګه بېرته په هغه ځای پراته وو. یتیهونه فی الارض، چې دوی سرګردانه کېږي په مځکه کې، حیران به پاتې وو، تله و راتله و، بېرته د خپل ځای کې وګرځېدل. فلا تأس علی القوم الفاسقین. حضرت موسی علیه السلام مبارک و، شفقت انبیاو بیا هم زیات، بیا یې چورت ورباندې خرابېده چې دا اوس څنګه قصه. الله تعالی ورته فلا تأس علی القوم الفاسقین، او ته مه خفه کېږه په قوم د بدکارانو باندې، خو دوی خپله بدکاري کول، خپله مخالفتونه کول، د هغې دوی دپاره عذاب شو. واتلو علیهم صلی الله